بسم الله الرحمن الرحيم. او رد دی په هغه کسانو باندې چې هغوی دا اعتراض کوي پر اهل حدیث باندې چې اهل حدیث دا یوه نوې ډله یوه نوې فرقه ده چې اسلام کې را پیدا شوې ده پس د انګرېز د احتلال نه چې انګرېز کله هندوستان ونیوی د انګرېزانو وروسته دا ډله را پیدا شوې د انګرېزانو نه مخکې دا ډلې وجوده نه وي. حافظ ابن حجر وایي واهل الحديث هم الطائفه المنصوره واهل الحديث هم الطائفه المنصوره. ابن حجر خپل اهل حدیث نه دی اشعری دی خو د اهل حدیث صفت صحیح کړی اهل حدیث په معنی کې غلط خبره نه کړې بلکې تعریف یې کړی. ماتریدي نسبت چاته کېږي شافعي نسبت چاته کېږي دغه چې هر څوک چې یو مقاله یې ځان لپاره مذهب ګرځولې ده د هغې نسبت صاحب مقالې ته کېږي الا اصحاب الحدیث غیر اصحاب الحدیث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دا یو څو ورقې دي په باره کې د اهل حدیثو ما را جمع کړي دي. دې کې د اهل حدیثو پېژندلو چې اهل حدیث څوک دي اهل حدیث چاته وایي نشأت د اهل حدیثو چې اهل حدیث د کله نه را پیدا دي او د کوم وخت نه اهل حدیث وجود لري نسبت د اهل حدیثو چې دا د دې خلکو نسبت چاته کېږي نمونه د اهل حدیثو چې د اهل حدیث په کومو کومو نومونو سره یادول کېږي او په هر دور او هره زمانه کې په کومو کومو نومونو سره مذکور دي. د 1400 کاله کې تر اوسه پورې اهل حدیث د دې مکمل معلومات او دا اهل حدیث څه کوله څه صفات او څه خصوصیات او د دې عقیده څنګه و د دې عمل څنګه و او دا په اثبات رسول چې په 1400 کاله کې اهل حدیث مسلسل موجود دي او په هر دور هر زمانه کې په هر وطن کې اهل حدیث شته او اهل حدیث په دغه معنا شته چې دا کوم معنا د اهل حدیث موږ ان شاء الله په تعریف د اهل حدیث کې کوو او رد دی په هغه کسانو باندې چې هغوی دا اعتراض کوي پر اهل حدیث باندې چې اهل حدیث دا یوه نوې ډله یوه نوې فرقه ده چې اسلام کې را پیدا شوې ده پس د انګرېز د احتلال نه چې انګرېز کله هندوستان ونیوی د انګرېزانو وروسته دا ډله را پیدا شوې د انګرېزانو نه مخکې دا ډلې وجود نه لري. همدا پکې بند کړئ تاسې بس دا چې بند یې کړئ نو دا اعتراض باندې رد پر دغه کسانو باندې رد چې وایي چې اهل حدیث دا وروسته د استعمار د انګرېز نه وجود ته راغلي دي او رد په هغه کسانو باندې به موږ رد کوو انشاءالله چې هغه وایي چې اهل حدیث مسلسل اسناد سلفي
د اهل حدیث باندې مسلسل سند د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري او اهل حدیث چې رسول الله د خپل سند رسي پر موږ به خامخا راځي د خلکو باندې رد او دا خبره واضحه ولا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې فقط اهل حدیث او د صحابه او زمانه کې فقط اهل حدیث وجود لري بل یوې پیغلې هم د صحابه په زمانه کې د رسول الله په زمانه کې وجود نه لري او دا خبره ثابتول چې بلاد اسلامیه هر وخت د اهل حدیث نه خالی نه دي پاتې یعنی هر زمانه کې په بلاد اسلامیه کې اهل حدیث موجود دي تاریخونه به وایي ان شاء الله ورکه چې تاریخ دا تاریخ مطابق کتاب او هغه ټیمه خبره هر خبره په تاریخ او وخت ورسره خپل کیږي او یو وطن به تاسو ته قائم چې دی وطن کې اهل حدیث دی وطن کې اهل حدیث او دویمه حصہ د تاریخ هغه چې دا جهود د اهل حدیثو په مقابله کې د استعمار د انګريز چې اهل حدیثو د انګريزانو په خلاف هغه څه کړی دي آیا دا د انګريزانو مرګي او د انګريزانو سره دښمنی و دا د تاریخ دویمه حصہ د ماوس پر لا پورا صحیح طریقې سره جمع کړل نه دا هغه څه په وخت کې خو هغه نه مخکې دا ټکی ډېر مهم دی چې دا کوم مارته ویاله ټول نه مهم د اهل حدیثو پیژندلو خلک د اهل حدیث مختلف تعریفونه کوي چې اهل حدیث دي ته وایي اهل حدیث دي ته وایي او صحیح خبره ده چې اهل حدیث باید خپل تعریف وکړي چې اهل حدیث زه څه شیم همیشه دا قاعده او قانون دی چې یو سړی خپل کوم تعریف بیانې هغه ډیر حق او اقرب له ثواب تر دې چې بل سړی دا هغه تعریف کوي چې دا سړی څنګه خو بد دا معلومات چې بل ورګي د بل نه چې سړی خپل معلومات ورګي نو د اهل حدیث مبارک د خلکو مختلف نظریات مختلف سوچونه مختلف فکرونه مختلف آراء لري چې اهل حدیث دي شته وایي نن ورځ تاسو دا واضح کوم چې اهل حدیث چی شته وایي اهل حدیث څوک دي موږ ځان ته اهل حدیث وایو کوم صفات بنیاد باندې دا کوم اعمال او کوم اخلاق بنیاد باندې موږ ځان ته اهل حدیث وایو نو اول د اهل حدیث ټکی تعریف اهل او حدیث دوه ټکی دي مضاف الیه دي فکر مو دی ورته اهل حدیث را مضاف الیه چې کله تعریف ته کوي نو اول به مضاف کوي بیا به مضاف الیه کوي نو د مضاف اهل الشیء اخص الناس به اهل الشیء اخص الناس به اهل الشیء مطلب دا چې دغه شی سره چې هغه خاص تعلق لرونکي کوم خلک دي هغه ته چې وایي کیږي اهل وایي کیږي مثلا اهل القرآن چې د قرآن سره خاص تعلق لري اهل الرجل چې دا سړي کوم خاص رشتہ داران دي هغه ته چې وایي کیږي اهل وایي کیږي لغت کتابونه کې راځي چې اهل الرجل اخص الناس به لغت کتابونه کې وایي اهل الرجل اخص الناس بالرجل هغه خاص تعلق لرونکي خلک د سړي سره هغه ته اهل الرجل وایي کیږي او اهل القرآن اهل الحديث اهل الفقه اهل النجاره اهل الصناعه اهل التجاره اهل الدکان اهل پاکستان اهل دا چې کوم شي ته مضاف سي مطلب دغه شي هغه خاص تعلق لرونکي خلک هغه ته شوی کیږي اهل وایي حدیث چې وایي تاسو ته نو ستاسو بیا بار تعریف راځي د حدیث اطلاق په قرآن او په سنت رسول الله باندې کیږي قرآن باندې چې اطلاق کیږي حدیث قرآن ته وایي دا موږ کوم ځای نه راغلو د الله جل جلاله د دې کلام نه راغلو چې الله جل جلاله چې الله نزل احسن الحديث کتابا الله نزل احسن الحديث آیت دې غلطه وایي الله نزل احسن الحديث کتاب الله بهترین حدیث را نازل کړی دی حدیث څه شی دی کتاب دا کتاب حدیث دی او بل ځکه الله وايي په ای حدیث بعده نو د اطلاق د حدیث په اصطلاح کې لغت خو تاسو معلوم دی چې د توایل کیږي حدیث خبره توایل کیږي اصطلاحي تعریف ته مهم دی نو اصطلاح کې حدیث الله چاته وایي قرآن ته الله حدیث وایي او خپل سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته حدیث وایي دا په دې مشهور تاسو دا مقام اصول حدیث کې بار دا چې حدیث مطلب څه شي مانوس به الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفه دې چې ورکی حدیث او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حدیث ته حدیث وایي صحیح بخاری کی روایت ده ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه ولا غفلانی مسله څنګه ده یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې كنت لا اظن ان احد يسالني عن هذا الحديث قبلك زما دا ګمانو چې ستانه مخکې به دغه حدیث مختلف بل څوک مانه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حدیث بیان کړي دا صحیح بخاری کې دا اول کتاب الایمان کې دا حدیث موجود دی صحیح بخاری کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث څه ویلي دي
حدیث وایي. نو اهل حدیث څه مطلب؟ متبعین د کتاب او د سنت. دې ته څه ویل کیږي؟ حدیث ویل کیږي. نو حدیث تاسو پیژندئ چې قرآن او حدیث معنی سي بین النبي صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، دغه دواړو شان ته حدیث ویل کیږي. نو موږ چې ځان ته اهل حدیث وایو مطلب دا نه چې موږ قرآن نه منو. حدیث اطلاق پر قرآن هم کیږي، حدیث اطلاق پر حدیث هم کیږي. نو موږ اطلاق پر دواړو کو مراد مو قرآن او حدیث دواړه. امام لالیکایی دا په 1414 کې وفات دی. لالیکایی د دې کتاب د شرح اصول اعتقاد اهل سنت. امام لالیکایی د دې کتاب د شرح اصول اعتقاد اهل سنت، شرح اصول اعتقاد اهل سنت اول جلد 23 صفحه کې وایي اسمهم ماخوذ من معاني الكتاب والسنه. دا اهل حدیث دا نوم ماخوذ دی د معنا د کتاب او د سنت نه. یشتمل علیهما مشتمل دی دغه نوم پر دغه کتاب او سنت دواړو باندې. ولی لتحققهم بهما، ځکه چې دا حقدار دی د قرآن او حدیث. د تحقق معنا به دا وکړو. او یا دا لتحقیق الكتاب والسنه في عملهم وعقائدهم واخلاقهم. قرآن او سنت د دې په عقاید او اعمال او په اخلاق کې څنګه دی؟ متحقق دی. او یا دا معنا د دی وایي لالیکایی وایي او لاختصاصهم باخذهما، یا دا چې اهل حدیث دا خصوصیت لري چې څه دوی دي چې په کتاب او سنت باندې څه کوي؟ عمل کوي. فهم مترددون، دوی اوړي را اوړي بانتسابهم په نسبت کې خپل الى الحديث وحديث ته. بينما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، هغه چې الله ذکر کړی په خپل کتاب کې چې الله نزل احسن الحديث فهو القرآن. فهم د اهل حدیث حمله القرآن. داخل څه شي دي؟ حمله د قرآن دي. واهله اهل د قرآن دي. وقراؤه قاریان د قرآن دي. وحفظته حافظان د قرآن دي. او وبین او اول پدې کې چې ينتمو الى حديث رسول الله، چې نسبت خپل کوي چاته؟ حدیث رسول الله ته. فهم نقلته، دغه اهل حدیث چې دا حدیثونه نقل کوي یو نسل بل نسل ته ورسوي. فلا وحملته او دي حاملین د حدیث دي. فلا شک انهم يستحقون هذا الاسم، دي کې هیڅ شک نشته چې دغه اهل حدیث د اهل حدیث لفظ مستحق دي لوجود المعنيين فيهم. ځکه دي کې د ډول معناګانې موجود دي. حفظ د قرآن، عمل بالقرآن، ساتنه صيانه او حمل د قرآن، او حفظ د حدیث او صيانت د حدیث او حمل د حدیث او عمل بالحديث. وې دې کې د ډول معناګانې چې موجود دي. نو ځکه دوی حقدار دي د لقب د اهل الحديث. نو دلته یوې خبرې ته تاسو توجه وکړئ چې اهل الحديث ځان ته ونی وایي. دا خبره ډېره مهمه ده چې ته اهل حدیث چې شته چې قرآن او حدیث باندې عمل کوي. نو دې د قرآن او حدیث کې الله مسلمان وایي دي، مسلم ورته وایي کنه دی وایي. نو ته ځان ته اهل حدیث سره وایي چې بل اضافي نوم ځان نه پیدا کړي. ته دا وایي چې اهل حدیث مطلب د قرآن او حدیث متابعه. نو دا فرقه نه شوله، دا خو اسلام شو. نو ته دې کې بل نوم د ځان نه کوم ځای راوړې دا نوم ولې راوړې دا نوم؟ نو دلته تاسو ته کې چې موږ په خاصه زماني کې ځان ته اهل حدیث نه وایو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې موږ ځان ته اهل حدیث نه وایو. د صحابه په زمانه کې موږ ځان ته اهل حدیث نه وایو. بیا یو وخت کې د یو حالت پیښ شو چې خلک راووتل، هغه بعضي صحابه پر بعضو باندې لوړ وګڼل، د بعضو صحابه تکفیر وکړي، بعضي صحابه د اولوهیت مقام ته ورسول. لکه عبد الله بن سبا یو رافضي يهودي و، هغه ظالم را پاسه دی او اعلان وکړي چې علي هو الله. د علي بن ابي طالب ابو تراب د خپل څوک دی؟ الله دی. او ځان منسوبوي اسلام ته. نو د دې لپاره چې اوس دغه روافض ظالمونو زموږ تمیز راسي، ځکه چې هغه د اسلام دعوه کوي، موږ د اسلام دعوه کوو، هغه ځان په اسلام کې داخل کړي، موږ هم ګولو. نو موږ څو کله ځان ته مو د هغه په ځای باندې اهل سنت لقب راوباسه. کوم مسلمان اهل سنت دا شی موږ راوباسه. دا اهل سنت کې موږ باقي ټول خیر د روافض نور مسلمانان ټول شریک په دینوم کې. یو بل فرقه راوته هغه ته فرقه د خوارج وایي. د خوارج د فرقه چې راوته سلګه چې ختم کړنه کمزور شي. د خوارج د فرقه چې راوته خوارج فرقه څه چالو کې تاسو نه خلاص. خلاص
د خوارجو د فرقه چې راووتله هغوی څه چل کوي؟ هغوی مسلمانانو کې یو بل قسم تفریقه راویستله. هغوی خروج د حاکم خلاف دا جایز کوي چې خروج د حاکم خلاف په معمولي ګناه باندې څنګه دی؟ علي رضی الله عنه معاویه ول تحکیم کړی دی. تحکیم څه مطلب؟ فیصله یې ول ابو موسی اشعري او عمرو بن العاص ته ورکړې وه چې د حکومت فیصله ته وکړه. نو بس دا کافر شو. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. بس غم اخلاص شول. نو دې خلکو یو بل تفریقه واچول په مسلمانانو کې، یو بل ډله پیدا شو، هغه باندې نوم د خوارجو کې غوښتل شو. دویم ځان د اهل سنت وایله. نو د دې خوارجو د فرقې نه د اهل حدیث را جدا کول لپاره موږ د اهل سنت سره یو ټکی کې اوسې والجماعه. اهل السنت والجماعه، موږ اهل سنت والجماعت شولو. نو جماعت کې د خوارج باندې راځو چې فرقه راوستل مابین کې مسلمانانو، او سنت پر د شیعه او روافض باندې راځو چې هغه مستقل یو دین جوړ کړي. تشریع د پاره علي او وحي ول رسول الله خطا سو د جبرائیل رسول الله ته وړو علي. نو موږ نوم څه شو په دې زمانہ کې؟ اهل السنت والجماعه. بیا یو بل ډله پیدا شول چې هغه وویل چې ګناه کبیره چا وکړله دا د اسلام نه وته په کفر نه دی ننوتلی. د اسلام نه وته په کفر کې لا نه دی ننوتلی، ابدي جهنمی دی. قرآن مخلوق دی. الله استوا علی العرش نه کړي. الله چې هغه وجه نه لري، الله ید نه لري. د دې شان نه منکر شول معتزله او جهمیه. معتزله او جهمیه چې راوتله دیوم ځان د اهل سنت والجماعت ویله، ځکه چې دې د نور مسلمانانو سره جنګ نه کوي. نو جماعت کې و اهل سنت ځان ته ویله علي ته بهتر تر عثمان او تر ابوبکر نه ویله. نو اهل سنت والجماعت کې دا خلک هم را میکس ولا چې میکس ولا. نو موږ د دې خلکو نه د تمیز لپاره د خپل ځان موږ څه شی نوم کې اوسئ؟ اهل حدیث نوم موږ کې اوسئ چې موږ اهل حدیث یو. او الحمدلله په اهل حدیثو کې بیا بل غلطه فرقه په داخل د اهل حدیثو کې نه ده پیدا شوې تر اوسه چې موږ هغه نوم کې بیا تغییر او تبدیل راولو، هغه نوم کې بیا بدلون راولو. نو موږ چې ځان د اهل حدیث وایو دا یو صفاتي نام دی د تمیز لپاره د هغه فرقو نه چې هغه په اهل سنت والجماعت یا په اسلام کې موږ سره ځان شریک ګڼي او موږ هغه ځان سره نه شریکوو. نو د هغو د ایستلو لپاره دا نوم څنګه دا په دې نوم هغه تاریخ شو چې دا نوم ولې څنګه ایجاد شو او څنګه را پیدا شو دا نوم. اهل الحديث تعریف تاسو زده کوي. نو اهل الحديث اخص الناس بالحديث واكثرهم تمسكا به. هغه خاص خلک چې تعلق د حدیث سره لري او هغه خلک چې ډېر زیات تمسک په څه سره کوي؟ په حدیثو کوي. واتباعا لهم واكثر الناس اتباعا له. ډېر اتباع کوونکي په خلکو کې د حدیث څوک دي؟ اهل الحديث. هم په قول کې د اتباع د حدیث کوي، هم په عمل کې اتباع د حدیث کوي، هم په اخلاق کې، هم په سلوک کې، عبادت کې، معاملات کې، اعتقاد کې، ظاهري او باطني. او په دې کې هغه کسان خو دخول اولی داخلي کې چې هغه د حدیثو روایت کې په دې حدیث په صحیح او ضعیف باندې ځان کوي، د دې حدیثو په مخرجونو باندې خبر دي، د حدیث په صحیح او ضعیف باندې خبر دي، د حدیث حفظ ور سره د مثلا لکه حدیث ولکه حدیث زده دي. هغه خلک خو کې په اوله درجه څنګه دي؟ داخل دي. او دا چې کوم عمل کوي دیو ته څه شی ویل کیږي؟ اهل حدیث ویل کیږي. شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي ونحن لا نعني باهل الحديث. زموږ مقصد نه دی د اهل حدیث ټکینه المختصرین علی سماعی چې فقط د حدیث سماع کوي یا د حدیث کتابت کوي یا د حدیث روایت کوي، بل نعني بهم بلکې مقصود زموږ په اهل حدیث ټکی سره کل من کان هر هغه سړی احق بحفظه چې هغه ډېر حقدار دی د حفظ کولو د حدیث و معرفته پیژندلو د حدیث و فهمه ظاهرا و باطنا. ځان کوي کول په حدیث باندې هم ظاهري هم باطني، او اتباعه باطنا و ظاهرا، او چې اتباع کوي د حدیث هم په عقیده کې چې باطن دی هم په ظاهر کې چې عمل دی. مجموع الفتاوا د شیخ الاسلام ابن تیمیه څلورم جلد 15 صفحه کې شیخ الاسلام ابن تیمیه د اهل حدیث دا تعریف کړی چې اهل حدیث مونږ چیشته وایي. ابن قتيبه وایي د کتاب د تعویل مختلف الحدیث د دې تم فکر کوي پسې باندې چې د باطنو فرقو مونږ باندې دا تهمت لګولې دي چې د 1857 جنگ آزادي په هندستان کې چې کوم شوی و د دې نه مخکې اهل حدیث نه و. 1850 عیسوي کال کې چې کوم د آزادي جنگ مسلمانانو کړو، ټیپو سلطان په نوم باندې کوم باچا چې هغه د انګریز سره اخیری جنگ کړو، د دغه وخت نه مخکې وایي اهل حدیث په دنیا کې وجود نه لري. دا د دې یو اعتراض دی موږ باندې وایي تاسو خپل وجود د 1857 نه مخکې اوخی تاسو. نو دلته تاسو فکر کوئ دا شیخ الاسلام د کومې زمانه دی؟ 726 دی که 727 کې مړ دی. نو د 1857 نه څونه مخکې دی؟ 1857 تقریبا شاوخوا 800 کاله
اته سو خو نه خیر شپږ سو کاله مخکې 200 کاله مخکې نه سړی ده نو هغه وخت اهل حدیث وکنه و اهل حدیث وایي چاته مونږ وایو دا دې کې زموږ کې د اهل حدیث تعریف هم دی چې اهل حدیث څوک دی چې حفظ د حدیثو کوي فهم د حدیثو لري عقیده پر حدیثو جوړوي او عمل پر حدیثو جوړوي دا شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي ابن قتيبه وایي ابن قتيبه دا په 200 آیا کې مړ دی ابن قتيبه 200 آیا هجری کې وفات دی دا 1857 څوک معلوم کړي دا هجری کال څومره راځي تاسو ځان د تاریخ کې 1857 هجری کال څومره راځي نن 2016 دی او 1437 سال دی نو 1437 نه 2016 نه چې کوم منفي سیاقونه قانون راځي نو ابن قتيبه د نن 200 کال مخکې څنګه دی وفات دی تقریبا هغه څه وایي وای اهل الحديث التمسوا الحق من وجهته اهل الحديث څوک دي چې دوی طلب د حق کوي د خپل صحیح ځینه اکم چې حدیث ملاویږي اکم چې حق ملاویږي د مغزنه طلب د حق کوي التمسوا الحق من وجهته وتتبعوه ورپسې ګرځیدل لټونو تعالی شکړي د حق من مزوانه چې کوم ځای کې حق پیدا کیږي چې قرآن او حدیث دی وتقربوا من الله دوی ځانونه نږدې کوي الله ته باتباعهم سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اهل حدیث څوک دي الذين تقربوا الى الله باتباعهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم دي اهل حدیث وایي وطلبهم لاثاره برا وبحرا وشرقا وغربا او داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم په آثار کې ګرځېدلي دي په وچه کې په لمده کې په شرق کې په غرب کې دا به تاسو ته ان شاء الله په دویمه هفته کې د بعضی محدثینو حالات په منځ کې وایم چې اهل حدیثو د حق د تلاش لپاره کم کم تکلیفونه ګاللي دي او کم کم کوششونه کم کم خواړې هغوی په ځان باندې تېرې کړي دي تعویل مختلف الحدیث اتیا نمبر صفحه د ابن قتيبه تعویل مختلف الحدیث اتیا نمبر صفحه 80 نمبر شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې واهل الحديث هم السلف اهل الحديث څوک دي سلف دي کم من القرون الثلاثه دا قرون ثلاثه ولا خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دا خلک اهل حدیث دي ومن سلك سبيلهم من الخلف او هغه خلک اهل حدیث دي چې دغه درې ډلو په لار په څنګه دي درې قرون په لار پسې رواني په دې صحابه او رواني تابعین او رواني تابعین رواني شوی کی اهل حدیث ویل کیږي مجموع الفتاوا شپږم جلد 355 صفحه نو اهل حدیث کو پیژندل چې صحابه او تابعین تابعین چې کوم عقیده او کوم عمل هغه عقیده او هغه عمل دوی هم څنګه کړی دي اپناو کړی دي اوس د صحابه او عقیده او تابعین او عقیده او تابعین او عقیده او ان شاء الله په منځ کې بعد تاسو ته دغه وضاحت کیږي شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپل کتاب العقیده الاصفهانیه اول جلد 155 صفحه کې وایي العقیده الاصفهانیه اول جلد 155 صفحه کې وایي واهل الحديث هم المتبعون لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل حدیث چاته وایي کیږي چې هغه تابعداري د صحابه او د رسول الله کوي د رسول الله د صحابه او تابعداري کوي د هغه په نقش قدم رواني فهم د اهل الحديث اهل الاثار النبويه دا خواندان د هغه مرویات النبويه ودي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم آثار را نقل دي وهم اهل الحديث والسنه د اهل الحديث او اهل السنه وایي کیږي العالمون بطريقهم چې دوی خبر دي په طریقې د صحابه باندې اهل حدیث چاته وایي چې صحابه په روان دي سنت والا دي او د صحابه په طریقو باندې څنګه دي ټول ډېره خبر دي نن سبا غټ مشکل زموږ د اهل حدیث منځ کې چې دا بعضی ځاوخت کې په بعضی مسلو کې فرقه راځي او تفریقه واقع کیږي هغه وجه دا چې دغه وخت موږ د سلف په فهم پریدو خپل فهم مسلط پر حدیث او آیات باندې نو خپل فهم چې مسلط پر آیات او حدیث باندې موږ بیا هغه شی څنګه سي خطا سي چې ته فهم لري خو زم لرم چې زه لرم هغه ما مخالف هم لري فهم نو کله ته موږ معیار یې فهم د صحابه وګرځو خپل فهمونه پریدو دا مسله څنګه ده اسانه به تفریقه ممکن نه راځي چې صحابه فهم دایره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اخیسته دي نو وايي چې المتبعون لها دوی د سنت تابعداران دي وهم اهل العلم بالكتاب والسنه دغه اهل حدیث اهل العلم بالكتاب والسنه د قران او د حدیث علم والا دي په کل عصر و مصر په هر زمانه او په خار کې فهؤلاء الذين هم افضل الخلق من الاولين والاخرين دغه اهل حدیث بهترین د انسانانو دي هم په فقها او هم حوسه
بل ځای کې بیا وایي شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي واهل الحديث هم اهل السنه والجماعه فالحديث هو السنه والجماعه هي الحق ومن كان متبعا للحديث فهو على الحق. اهل حديث اهل السنه والجماعت دي ځکه چې حدیث وایي کېږي سنت ته او څوک چې په حدیثو پسې روان سنت پسې روان هغه پر حق باندې دی او جماعت وایي کېږي څه حق ده. نو اهل حدیث هم اهل السنه والجماعه دي ځکه چې حدیثو کې حق دی او حق جماعت وي او حدیث خپل سنت دی نو دواړو تعبیر یو شی دی. بل ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي واهل الحديث هم الفرقه الناجيه. اهل حدیث دا فرقه ناجیه ده. نمونه زده کوي ته اهل سنت والجماعت فرقه ناجیه. بل نو څه شي دی فرقه ناجیه. اهل سنت حدیث دي وایي دوی فرقه ناجیه ده. ولی وایي فمن لم ينجو بالحديث فبما ينجو. چې اوسړی په حدیث باندې نجات پیدا نه کی هغه په څه باندې نجات پیدا کی خبر ته مګنه. نو وایي چې احق الناس بان تكون هي الفرقه الناجيه حقدار د انسانانو چې هغه موصوف سي په دغه اسم د فرقه ناجيه په دې صفت د فرقه ناجيه باندې اهل الحديث هغه څوک دي والسنه الذين ليس لهم متبوع چې دوی بل متبوع نه لري دوی بل د قدوه او ایمان نه لري يتعصبون له چې دغه امام او د قدوه د پاره تعصب نه کار واخلي الا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی چې تعصب کوي او د قدوه د هغه فقط څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو د اهل حدیث معیار ته خو د اهل حدیث چشته وایي چې د هغه قدوه فقط څوک دی تعصب فقط د چا لپاره کوي. نو زموږ هغه ملګری چې تعصب د کتاب کوي تعصب د استاد لپاره کوي تعصب د یو عالم لپاره کوي تعصب د یو قوم لپاره کوي هغه اهل حدیث دي. هغه ته اهل حدیث نه وایي کېږي. اهل حدیث فقط چا ته وایي کېږي چې تعصب یوازې او یوازې د چا په حق د چا لپاره کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره تعصب کوو. دغه ناشنا واقعه ده سعودي او عالم د شامل دی اصلا هو سعودي دی شیخ عدنان عرعور ابو حازم نامه ده. شیخ عدنان عرعور ابو حازم د مناظره و د باقي پنځو مذهبونو سره پنځه مذهبونه هم پیژني او دا یو دا چاواله کې موږ تاسو په هغه سر کې د صحابه او پټین کې رانه تاسو یو دا پنځه نه ده. نو دا پنځه مذهبونه خلکو سره مناظره دي. هغه مناظره په دی چې د اهل حدیث عقیده حق ده او د دین کوم خلاف عقیده چې هغه باطل ده سلفیت حق ده. نو د سلفیت باندې مناظره ای شیخ عدنان عرعور هغه کې دلایل وای شل ورځې مناظره ده. هغه کوم چې څلور مذهبونه دي چې موږ خپلوان دي هغه ټول دغه کې چوپ کی دا هغه خپل قربان باندې دي هغه مناظره نه ووزي. دا پنځم د چې موږ تربور دی دا ورسره پاتې سي. نو پنځم تربور ورته څه وای استا شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپل کتاب مجموع فتاوا پلاني چې پلان صفحه کې لیکلي دي دا خبره لیکلې ده. نو شیخ عدنان چې ورته مخ راوړی د چوکۍ ورته راوړی وای من هو ابن تیمیه دا ابن تیمیه لا څوک دی سړی غوسه سي د خپل پټکۍ راواخلي او د میز باندې داسې یو تراس ورته ورکړي د پټکۍ ته بیا هغه ثالث ته وایي دا دې څه شی راته کېنولی دی وایي جئني بحنفي او شافعي او مالكي او حنبلي حتى اكلمه واناظره اما هذا فاقول له قال ابن تيميه ويقول لي من هو ابن تيميه اقول له قال احمد ويقول من هو احمد. دا د اهل حدیث عقیده ده. فکر مو دی چې تعصب د ابن تیمیه تعصب د احمد تعصب د بخاری تعصب ترمذی تعصب د غلام الله عبدالسلام امین الله عبدالعزيز نورستاني د دیو د بار په تعصب نه کوو چې دیو خبره کړي سر پر ورکو اوس مخامخ د خبره حق وي د خبره ورشته ثابتو که هغه صریح باطل او کوپر وي. دا تعصب اهل حدیث نه کوي. اهل حدیث بل صفات دا ده چې اهل حدیث تعصب فقط د چا لپاره کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره تعصب کوي او په دغه تعصب باندې هغه کامیاب هم صرف دغه سړي په مخالفت کې دغه پنځم خلک مذهب والا مخالفت کې صرف او صرف هغه په دغه وګړي چې وای ما ته په بخاری کې وخه ما ته په ترمذی کې وخه ما ته په ابو داود کې وخه د حدیث کتابونو تخی ما ته وخه چې رسول الله کړي ما ته وخه چې ابو بکر کړي عمر کړي عثمان کړي علي کړي دا هغه کړي نو بیا صحیح ما پر دلیل دي ما د پر استاد خلک دلایل دي ابن تیمیه څو د دې سره کې شرم نه څه کوي اوس نو هغه د پټکې راوخت څه کوي وای نو څه وای دا شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام قولو کده قولو شیخ الاسلام قولو
چې ليس لهم متبوعا دوی بل دسي متبوع نه لري چې تعصب کوي داغه لپاره الا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله نه حدیث صحیح شو به په سره مور کې ځانم په مر کې او دفاع وکي هر قسم چې کولای شي داغه حدیث دفاع کول پکار دي. مجموع الفتاوا دریم جلد 340 صفحه دریم جلد 340 صفحه. حافظ ابن حجر د اهل حدیثو باره کې خبره کوي. فتح الباری اول جلد 15 صفحه کې فتح الباری اول جلد 15 صفحه کې دې شي کې بیٹری کی چارج ختم شوی دی دا بیٹری ډېر کیږي باندې ګر ډېر دغه کې دی په سولر تار پروت دي چې ولګو سولر تار باندې چې راځي او کې نو اوس بجلی راځي دغه ګرمي نه ده دا چا قول مې وایي. حافظ ابن حجر وایي واهل الحديث هم الطائفه المنصوره واهل الحديث هم الطائفه المنصوره. ابن حجر خپل اهل حدیث نه دی اشعری دی خو د اهل حدیث صفات صحیح کړي اهل حدیث په اړه کې غلط خبره نه ده کړې بلکې تعریف کړي دی. وایي چې اهل الحديث هم الطائفه المنصوره فمن لم ينتصر بالحديث فبما ينتصر. نو طائفه منصوره د اهل حدیث بل نوم شو. طائفه منصوره د اهل حدیث بل نوم شو. مونږ یاد شو دا ځان سره نوٹ کوي دا وروسته چې بیا خپل اثر وایم. واهل الحديث هم الطائفه المنصوره ولي فمن لم ينتصر بالحديث فبما ينتصر. چې سړی په حدیث باندې کامیاب نشي په څه شي به کامیابیږي دا سړی. امام احمد بن حنبل وايي د بارک طائفه منصوریه وان لم يكن هم اصحاب الحديث فما ادري من هم. کدا اصحاب الحديث نه نو څه غلیم خبر دا به څوک د طائفه منصوره. دا فتح الباری کې حافظ ابن حجر اول جلد او 15 صفحه کې دا خبره هغه کړې ده. امام ترمذی وایي سمعت محمد بن اسماعیل البخاری وایي ما خپل د محمد بن اسماعیل بخاری نو اوریدل یقول ویل وذكر هذا الحديث د نبی صلی الله علیه وسلم نے دا حدیث ذکر کړي چې لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. همیشه به وړاله وزما د امتنا هغه به ظاهر پر حق باندې هغه به همیشه خلک پیژني چې دا پر حق دي. فقال علي امام بخاری و ازما استاد علي بن مديني ویل ترمذی ما د چانه واوریدل محمد بن اسماعیل بخاری هغه ما د چانه واوریدل علي بن مديني نه. قال علي ویل هم اهل الحديث. دا طائفه منصوره څوک ده تاریخ ته فکر وکړئ د کومې زمانه خبره ده د 210 کال خبره ده 210 یعنی نن نه 1200 او وکاله مخکې خبره ده. نو 1857 په کوم هجری کې راغلی 1278 هجری نه دوسته وی اهل حدیث پیدا شوی دي. نو دا اهل حدیث د کومې زمانه وجد علي بن مديني او بخاری او ترمذی ذکر کړي دا 1278 که 1200 سال مخکې نه دي. نو دا دعوه غلطه ده که صحیح ده چې وایي 1857 وروسته سپټ مو ویله سمارو کې نور هم د ثابت شي غلطه ده. سنن ترمذی په 15 جلدی کې څلورم جلد 504 صفحه سنن ترمذی کې د حدیث لا تزال طائفه تخریج چا ودا څه کړي خپل به تخریج په د جلدی کې موږ څلورم جلد 504 صفحه. وسئل يزيد بن هارون سوال شو د يزيد بن هارون دا د علي بن مديني استاد دی. يزيد بن هارون دا د علي بن مديني د استادانو درجه سره دی. عن الفرقه الناجيه هغه فرقه ناجيه ول څوک ده. نو اهل حدیث یو نوم فرقه ناجيه وکړه تاسو فکر کړئ التي قال النبي صلى الله عليه وسلم دا هغه په نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم. يزيد بن هارون ویل ان لم يكونوا اصحاب الحديث کدا اهل حدیث نوي نو فلا ادري زلیم خبر دا فرقه ناجيه بل څوک وي. مطلب دا چې فرقه ناجيه دا اصحاب الحديث یا اهل الحديث دي. الحجه ببيان المحجه اول جلد 222 الحجه ماخذ عبد القاهر په نوم باندې مصنف لري دا کتاب 300 کې وفات دي 300 کې وروسته به تاریخ د دې سړي د کتاب صحیح راشي 222 الحجه فی بیان المحجه اول 222 محجه ده که محجه ده ورانګه د لفظ صحیح نو تخمس باندې ده دا اهل حدیث ولا وس الانتصار لاصحاب الحديث کې ابو المظفر سمعانی په څلور وڅل وختمه صفحه کې وایي الانتصار لاصحاب الحديث الانتصار لاصحاب الحديث د ابو المظفر سمعانی په صفحه وڅل کې دا سړی نن پورا 1000 کال مخکې تیر شوی دی پورا 1000 کال مخکې دا سړی
تیر شوی او دا کتاب یې لیکلی هغه وایي واهل الحديث اخذوا دينهم وعقائدهم اهل حدیث هغه خلک دي چې اخذ د خپل دین اخیسته د خپل دین او خپل عقیده خلفا عن سلف رستنو د مخکینونه وقرنا عن قرن یوې پیړۍ د بلې پیړۍ نه الى ان انتهوا تر دې چې دغه رسیدل دي په سند سره الى التابعین و تابعین ته خپل دین او عقیده چا نه اخیستي په سند باندې خلف عن خلف سلف او قرن عن قرن تر څو چې کوم ځای ته رسیدل دي تابعين ده واخذه التابعون عن اصحاب رسول الله تابعين ده عقيده ده خپل دین د کوم ځای نه اخیستی دي د صحابهونه او صحابه د چا نه اخیستی واخذه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب د رسول الله د عقیده او د دین د چا نه ذکرې نو د اهل حدیث مو په اهل حدیث چاته وای الذين اخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف قرنا عن قرن الى ان انتهوا الى التابعين واخذوا التابعون عن اصحاب رسول الله واخذوا اصحاب رسول الله عن رسول الله واخذوا رسول الله عن رسول الله جبريل عليه السلام واخذوا جبريل من اين سند مولد علی حدیث کوم ځای ته رسیدلی دین د کوم ځای نه راغلی امام څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا طریق الى معرفه ما دعا الیه رسول الله لا نشته دی او پیژندلو ته د هغه دین او د هغه عقیده چې رسول الله ورته دعوت کوي خلکو ته من الدين المستقيم چې هغه دین مستقیم دی او صراط القویم نه غلار ده الا هذا الطريق غیر د دې لار نه بل لار نشته چې اسلام زده کوي دا کوم لار چې ته موږ خدله د دغه لار نه علاوه بل لار د اسلام زده کولو نشته دی او دا لار چاټینګ کړی ده الذي سلكه اصحاب الحديث چې علی حدیث ټینګ کړی ده دا واحد لار ده چې ته په دې باندې کوم ځای ته رسېږي دین ته رسېږي اسلام ته رسېږي الانتصار لاصحاب الحديث صفحه وسلوخته نو پته ولګېدله چې د اهل حدیث او عقیده او دین مباشرتا هغوی د کوم ځای نه اخلي خلمو خراب ده که چای ملګری خوړل دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې خپل عقیده او دین زګي دغه ته څه ویل کیږي اهل حدیث ویل کیږي تعریف د اهل حدیث روان دي ګان پیژنګلو د اهل حدیث روان دي چې ما د اهل حدیث ته و پیژنې اعتقاد اهل سنت کې لالکای او صابونی صفای غالبا صابونی صاحب اول جلد 3 صفحه اعتقاد اهل سنت اول جلد 3 صفحه وای کل من اعتقد مذهبا هر چا چې یو مذهب ځان د لپاره عقیده د لپاره ماخذ ګرځولې دي د خپل عقیده ماخذ یو مذهب ګرځولې دي فإلى صاحب مقالته التي احدثها ينتسب هغه چې کوم د مذهب د عقیده چې چا ویلې ده د نسبت هغه ته کیږي مثلا معتزلی دی عمرو بن عبید ته نسبت کیږي جهمی دی جهم بن صفوان ته نسبت کیږي مرجئ فقها د کوفی ته نسبت کیږي قدری فقها د بصری ته نسبت کیږي چې چا دا قول ایجاد کړي مثلا اشعری نسبت چا ته کیږي ابو الحسن اشعری ته ماتریدی نسبت چا ته کیږي شافعی نسبت چا ته کیږي دغه چې هر څوک چې یو مقاله ځان لپاره مذهب ګرځولې ده دا غي نسبت صاحب مقاله ته کیږي الا اصحاب الحديث غیر د اصحاب الحديثونه د دې نسبت چې ده هغه چاته کیږي وای په ان صاحب مقالتهم رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د مقاله والا څوک دی رسول الله صلی الله فهم الیه ينتسبون اهل حدیث بل چاته ځان نه منسوب بل چاته ځان نه منسوبي و الى علمه يستندون او دوی د رسول الله علم ځان د لپاره دلیل ګرځي و به يستدلون پر رسول الله استدلال کوي و الیه يفزعون چې ورخدا چې دې مسله کې بدلیل څه شي چاته ځان رسي دا د حدیث خاص پہچان دی چې کله دې په مسله کې باندې راشي چاته کوشش کوي کم ځینې راوخه مسله او نور خلک چې مجبور سي او مسله په کار څه کوي فتاوی ته ځان رسي استاد ته ځان رسي مذهب ته ځان رسي فتوا او دا دې شان ته څه کوي وطن او خپل ډله خپل مدرسې او هغه ته ځان رسي الا اهل الحديث هغه چې کله ورخطا سي چې دې مسله کې دلیل غواړي نه څوک نو هغه څه کوم ځای خپل ورخطاي ختمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته واليه يفزعون وبرايه يقتدون ده رسول الله پر رأي بس اقتدا کوي چې رسول الله چې بل چا بس اقتدا نه کوي حدیث دا چې نن سبا په حدیث کې بعض خلک دي په بعض خلکو بس اقتدا کوي د حدیث
نه دي. نو دا که سبب بل مذهب والا ته ملامت راشي دا به د اهل حدیث ملامتیا نه وي، دا به د اهل حدیث شکست نه وي، ځکه دا سړی خو اهل حدیث دی نه، ځکه د خپل د مقالې نسبت رسول الله ته کوي نه، د خپل استدلال د رسول الله نه کوي نه، د استدلال د بل ځای نه کوي لګیا دی. نو دا اهل حدیث نه دی، که دا ملامت چې اهل حدیث ملامت نه دي. نو دا بعضې خلکو چې عرف الجاوي دی او څه شی دی ولا که دا بعضې موږ کتابونه ما نه دي اورېدلي، تاسو ولیدلي بعضې کتابونه یادي عرف الجاوي دی که عرف الجاوي دی دغه نوم زما یاد پاتې دی، څو دا نور شیان هم ذکر کوي. دا داسې شیان دي چې موږ یې سره پېژنو نه، او که ویلي مې دې سړیانو بدې کړي که دا خبرې کړي، که غلطې کړي بدې کړي دي، موږ یې د غم نه خلاص یو. موږ لا نتعصبو الا لچا رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بذالک یفتخرون، په دې باندې اهل حدیث فخر هم کوي چې وروره زما خبره د کوم ځای نه اخیستې ده؟ ډایرکټ د رسول الله نه، زه ډایرکټ د رسول الله سره تعلق لرم، او ته چې منځ کې ډېرې واسطې دي بیا رسول الله سره څه کوې تعلق نیسې. ته څه وایې چې دا زما مشران چې دا شارحین دي دوی ما ته شرحه کړې ده، ته شرح یې ده ته مجبوره شوې دی چې څه ته وایي دی ستا او د هغې په منځ کې واسطه شوله. هؤلاء شفعاؤنا عند الله وعلى اعداء سننه بقربهم منه يسولون، پر دشمنانو د سنت باندې په خپل قرب د رسول الله نه يسولون حمله کوي. فمن يوازيهم في شرف الذکر، د دوی په دې ذکر په شرفوالي کې د دوی په دې شرف کې دوی سره څوک برابر دی؟ دا خبره نن مخکې زر کاله مخکې دا خبره کیږي ها، وای د اهل حدیث سره په شرف کې څوک دعوا کولای شي چې برابر یم. ويباهيهم بساحه الفخر، څوک دی چې په میدان د فخر کې هغه باندې ځان لوړ وګڼي. وعلو الاسم، اعتقاد اهل سنت، اول جلد 30 صفحه. مستخرج على المستدرک د حاکم کې عراقي صاحب وايي، حافظ عراقي د حافظ ابن حجر استاد دی، حافظ عراقي الفیه د عراقي په نوم باندې تاسو کتاب درکړي، المستخرج على المستدرک په نوم باندې کتاب دی. المستخرج على المستدرك، حافظ عراقي زين الدين عراقي. فاتم صفحه کې دا خبره کوي، اتم نمبر صفحه کې 8 نمبر صفحه کې وای په اهل الحديث حشر الله معهم، اهل الحديث الله د قیامت کې موږ د دوی سره پاتې. اهل حدیث خبره کوي ځان ته منځ کې جمله معترضه وای حشرنا الله، الله دې موږ د دوی سره قیامت په ورځ پاتې. لا يتعصبون لقول شخص، دا د کوم شخص د قول لپاره تعصب نه کوي. معین چې معین شخص وي، مهما علا کدا شخص څومره مچت وي وسما لوړ وي، حاشا محمدا غیر محمد صلی الله علیه وسلم. دا د اهل حدیث هغه مین پوینټ او تعریف دی چې هغه کې د نور سره د دې سره راځي فرق راځي او جداواله راځي. نو لا يتعصبون لقول شخص معين مهما علا، چې هر څومره غټ عالم وي وسما هر څومره لوړ وي په علم کې، حاشا محمد صلی الله علیه وسلم بخلاف غیرهم، دا غنور بالخلاف ممن لا ينتمي الى الحديث، چې ځان نسبت حدیث ته نه کوي، والعمل به او حدیث باندې عمل، ځکه چې حدیث باندې عمل متعذر دی په دې زمانه کې، فقه باندې به عملونه کوو. فإنهم يتعصبون، دغه چې حدیث ته ځان نه منسوبوي، دوی تعصب کوي لاقوال ائمتهم، د خپل امامانو د اقوالو. وقد نهوهم عن ذلك، امامانو غریبانانو منع کړي دي چې هلکه ما پسې مذهب. امام احمد بن حنبل وایي ولا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعيه وخذ من حيث اخذوا، مزما منه مده مالک منه مده شافعي منه، د هغه ځای نه ته اخذ کوه چې کوم ځای نه دوی اخذ کړی. نو هم وقد نهوهم عن ذلك كما يتعصب، دوی د خپل امامانو د استادانو لپاره داسې تعصب کوي لکه اهل حدیث چې تعصب کوي د اقوال نبیهم. حدیث باندې موږ څونه خالي کوو، دفاع کوو، مناظره او بحثونه هم کوو. نو وایي چې فلا عجب بعد هذا البيان، د دې بیان وروسته په دې کې تعجب نشته دی، ان يكون اهل الحديث، چې شي اهل الحديث هم الطائفه الظاهره، چې دا دي هم طائفه ظاهره سي، والفرقه الناجيه او فرقه ناجيه دي سي، بل والامه الوسطه او امه وسط دغه. نو اهل الحديث بلون شي امه وسط. كنتم خير امه اخرجت للناس، دام څوک دي اهل حدیث. الشهداء على الخلق، چې پر خلکو به دا خلک شاهدي ادا کوي چې کوم ټیک او کوم غلط وو، لکه څنګه چې اسلامي امت پر مخکې امتونو به شاهدي ادا کوي چې کوم امت غلط دی کوم ټیک دی، داسې به دا اهل حدیث په دې مسلمانانو په دې فرقو باندې شاهدي ادا کوي دا ټیک او دا غلط. المستخرج على المستدرک د حافظ عراقي صفحه نمبر 8. اعتقاد ائمه الحديث د ابو بکر اسماعیلی
اعتقاد ائمه الحديث یا زمون سره چې کوم چاپی نسخه ده په هغه باندې اعتقاد اهل الحديث لیکل دی. اعتقاد اهل الحديث د ابوبکر اسماعیلی صفحه نمبر 940 ډېر بهترین کتاب دی. باید هر مدرسه کې دا په یو سیم کې لازمي مضمون وای. موږ خپل مدرسه کې څلورمه درجه کې دا کتاب اچولی وو. د دې په صفحه 940 کې وایي مذهب بیانې د اهل حدیثو مذهب چې اهل حدیثو مذهب څه شی دی. اهل حدیث اولو پېژنه ځکه چې څوک دې پېژندلی نه وي هغه به ته څه معلومات کوي چې په کومه زمانه کې وه او په کومه زمانه کې نه وه. چې ودې پېژندله نو بیا یې په دغه صفاتو په هغه زمانو کې سره پېژنو. نو وایي چې مذهب اهل الحديث اهل السنه والجماعه مذهب د اهل الحديث چې هغه اهل سنت والجماعت دي الاقرار بالله وملائکته وكتبه ورسله دا وقبول ما نطق به کتاب الله چې قران کې کوم راغلي احکام دي هغه ټول قبلول وصحت به روایت عن رسول الله چې رسول الله نه کوم صحیح روایت راغلي هغه منل. ځان په فقها نه جوړوي چې قال رسول الله راغی بس هغه به دلیل استاسو پر نه ما صحت چې رسول الله نه څنګه وي صحیح راغلي وي. عن رسول الله صلی الله علیه وسلم لا معدل عما ورد به چې حدیث او قران کې څه راغلي دا هغه نه اخواته د دوی بل لار نشته. خامخا مشهور دي چې هغه څنګه کې قبول کی اذ كانوا ولي ځکه چې دوی و مأمورین باتباع الكتاب والسنه چې تاسو به اتباع د کتاب او سنت کوي. اطیع الله واطیع الرسول مضمونا لهم الهدى فيهما ومن يطع الرسول فقد اطاع الله او يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تطيعوا بل دا خطبه کې چې کوم درې آیات ویل کیږي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز نو مضمون لهم الهدى فيهما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى مشهودا لهم بان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى صراط مستقيم. د دوی په اړه کې دا گواہی سره ده چې د دې نبی چې کوم دی چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه خلک نه غلال ترابل وانك لتهدي الى صراط آیات صحیح غلط آیات کې غلط وایي आवाज را باندې کوي خام آیاتونه دي صحیح اکثر غلطي کوي. محاصرین فی مخالفته الفتنه چې د رسول د مخالفت نه يرولي دی الله که واقع صلح په مخالفت کې نو فتنه کې واقع کیږي. فليحذر الذين يخالفون ان تصيبهم نو الله يرولي دی چې هغه مخالفت د رسول نه کې چرته واقع کیږي فتنه کې واقع کیږي. والعذاب العليم هذا اصل الدين دا د دین اصل دی. دا مخکې شوی کوم مال ته ویل دا دین څنګه دی بنیاد دی چټي اصل نه دی کله شوی دلیل پینشته دی دا آیاتونه مال ته ویل حدیثونه ټول دا دلیل دی. هذا اصل الدين والمذهب دا صحیح مذهب دی. اعتقاد ائمه اهل الحديث دا عقیده ده امامان د اهل حدیث ده الذين هغه اهل حدیث لم تشنهم بدعه چې په بدعت ځان نه دی بدرنګ کړي ولم تلبسهم فتنه کې نه دی واقع سوي ولم يخفوا الى مکروه بد کار ته دوی ضرر پاسيږي نه سپک شوي نه دي په دین ولا تفرقوا عنه او نه دین نه داخل څنګه سوي دي جدا سوي دي. نو اهل حدیث تاسو به اهل حدیث څه شی وایي عقیده څه شی ده مذهب د اهل حدیث څه شی دی الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله وصحت به روايته. نو دا خبره چا کړې ده ابوبکر اسماعیلی او په کومه زمانه کې کړې ده د نن نه پوره 1200 کال مخکې هغه دا خبره کړې ده. نو هغه وخت اهل حدیث وکړو ستاسو څه عقیده ده اقرار بالله کوي کنه کوي په ملائکتی به رسول دا او قران او حدیث دا خامخا منی کنه منی که مخالفت یو کې تاسو نه راوخ کاری کنه کاری نو څنګه دا هغه څه فرق دی. موږ ځان ته اهل حدیث وایي هغه ځان ته اهل حدیث وایي موږ دواړه څنګه یو شی نو موږ څه نوی شی نه یو موږ په خوا هم موجوده لري. امام شافعی د اهل حدیثو صفات او بیان کې چې اهل حدیث څه وایي امام شافعی د اهل حدیثو بیان کې امام شافعی څو وخت تر څو دی 205 نن څو دی 1437 یعنی 1200 کال مخکې امام شافعی تیر شوی دی. هغه وخت خبره کوي او اهل حدیث لفظ استعمالي او اهل حدیث په دغه معنی اصطلاحي چې تاسو په دې په دغه معنی استعمالي. امام شافعی نے روایت ده قال وای القول بالسنه قول په عقیده کې التي انا عليها سنت په زمانه کې عقیده توایل کېدل په سنت کې قول الذي انا عليها چې زه پر هغه عقیده باندې یم ورأيت اهل الحديث عليها او اهل حدیث من دین نشته عقیده
زه چې کوم عقیده لرم او اهل حدیث چې کوم عقیده لري. الذين رأيتهم چې ما لیدلي دي هغه اهل حدیث. اوس کوم اهل حدیث څوک دغه په زمانه کې وای مثل سفیان د سفیان غونډي و مالک د مالک غونډي و غیرهم. مثال کې د دوه کسان د اهل حدیث مشران ته څنګه کړل پیش کړل. اهل حدیث څوک و؟ مالک اهل حدیث او سفیان څنګه و؟ اهل حدیث. الاقرار بشهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وذكر اشياء نور شان ذکر کړل. ثم قال بیا امام شافعي په خپل عقیده کې وایي دا عقیده د دویمه د کدرې صفي عقیده ده. قال بیا وایي یو عقیده د اهل حدیث دا ده چې ان الله على عرشه في سمائه. مونږ څه وایو؟ مونږ دا عقیده ده کنه ده. نو شافعي صاحب وایي چې د اهل حدیث عقیده دا ده چې ان الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. خلق ته هم را نږدې کیږي چې څنګه خوښه شي. پېنی قریب ته راغلی کله راغلی کې څنګه قریب دې څنګه موږ نه معلوم. موږ عقیده دا ده چې څنګه پوښتنه وکړو. زموږ عقیده فقط دا ده چې الله وایي چې قریب، بس موږ چې څنګه دی قریب. وينزل الى سماء الدنيا. اسمان د دنیا د په اخر د شپې کې را نازلېږي. دا د اهل حدیث عقیده ده. نو نن سبا زموږ د عقیده ده عقیده بدل شوې ده. زموږ د عقیده ده. وذكر سائر الاعتقاد د اهل حدیث ټول عقیده ذکر کړه. دا صحابي صاحب په کتاب العرش کې دا قول لا نقل کړی دی. امام صحابي داغه کتاب العرش دویم جلد 290 صفحه. ابو الحسن اشعری چې کوم د اشعریانو امام دی، اخر عمر کې هغه خپل د اشعریت د اعتزال نه څوکل توبه وایستله. توبه چې وایستله نو خپل صحیح عقیده په اخر عمر کې ذکر کړي. دغه کتاب نوم دی مقالات الاسلامیین. مقالات الاسلامیین. دې کتاب کې صفحه د 290 نمبر. مقالات الاسلامیین 290 نمبر صفحه کې امام ابو الحسن اشعری وای جمله ما عليه اهل الحديث والسنه. هغه خلاصه د عقیده چې اهل حدیث او اهل سنت په هغه عقیده دي. الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله لا يردون من ذلك شيئا. حديث شراغ غيرت قينا. وانه الله سبحانه اله واحد فرد صمد لا اله غيره لم يتخذ صاحبة خزن لري ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق وان الساعة آتية قيامت راتلون كده لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور وان الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش. دا ټکی مهم دی. وان له يدين بلا كيف. الله لا سن لري خو کیفیت موږ ته بیان نه دی سوی. كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان وان له عينين. الله دو سترګې لري بلا كيف كما قال تجري باعيننا وان له وجها. الله وجه لري كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ننم د اهل حدیث دغه عقیده ده چې کوم په هغه زمانه کې اهل حدیث و د هغه چې کوم عقیده و زمونږ هم دغه عقیده ده. نو زمونږ نه مخکې هم په دغه عقیده باندې خلک انداسې وکنه و کنه د انګریزانو پس پیدا شوي دي. زمونږ نه مخکې دا ګوره مقالات اسلامیین دا د نن 1100 کاله پوره مخکې لیکل شوی دی. 1000 کاله. نو هغه وخت انګریزو هغه وخت انګریز هغه خپل مور خو نه پیژندل. د څه حالت کې و انګریز هغه په انسانیت د ډوډۍ په خوړلو نه پوهیدل. نو موږ څه استعمال کړی و هغه ټیم کې. مقالات الاسلامیین 290 نمبر صفحه. وس راځو امام بخاری ته. امام بخاری د اهل حدیث پیژندلو ته کې چې اهل حدیث چی وایي اهل حدیث څوک دي. امام بخاری تاسو پیژنئ څوک مړ دی 256 کې مړ دی. نو 256 کې چې مړی د انګریزانو نه مخکې دی ګروسته دی تقریبا څونه مخکې دی 1000 کاله. امام بخاری د انګریزانو نه مخکې دی. هغه څه وایي لقيت اکثر من 1000 رجل. دا عقیده د امام بخاری د اعتقاد امام بخاری وایي. دا ما خپل استاد شیخ غلام الله رحمتي حفظه الله او شیخ ثنا الله مدني حفظه الله او شیخ محمد زیاد ټکلا د کتاب مصنف د دوی نه ما دا سما کړو په ریاض ښار کې.
امام بخاري وای لقيت اكثر من 1000 رجل زرو کسانو سره زمخ سوی من اهل العلم علماء سره اهل الحجاز ومكي ومدينه وكوفي وبصري وواسط وبغداد وشام ومصر لقيتهم كرات د سره بار ملاو سوی ما قرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن پیړۍ پس د پیړۍ یعنی بار ملاو سوی ما وهم متوافرون په دغه وخت کې دغه علما خډیر و منذ اکثر من 46 سنه شپږ څلوېښت کال رئیس زبان دغه علما سره څنګه دی مخکېږم د کوم ځای د وطنونو د ګوري اهل حجاز مکه مدینه کوفه بصره واسط بغداد شام مصر دا دغه وخت د هغه زمانه د علمي مرکزونه او د مسلمانانو ملکونه و ولقيتهم كرات قرن بعد قرن ثم قرن بعد قرن وهم متوافرون منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة 4 مرات وفي سنين سريعات مختلف كلونك وبالحجاز 6 عام حجاز مش فكرة تركردي ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد داخل بخمة اندازن لقيت بغداد وكوفة بزد سمرة زري ورغلامة يعني غير زري ورغلامة مع محدثي اهل الخراسان د خراسان محدثین هم ما سره ملګري په دې رحله کې زه تنها نه وم چې تنها دي مولایان باندې ګرځېدلی ما سره د خراسان باقاعده یوه غټه ډله محدثین وه منهم د دې خراسان د محدثینو نه څوک وه یا منهم د دغه اهل العلمو نه د زرو کسانو کې غټ خلک استاسو ته ښیي او خاص کر د خراسان محدثین درته بیانوي المكي بن ابراهيم يحيى بن يحيى علي بن الحسن وعلي بن الحسن بن شقيق قتيبة بن سعيد شهاب بن عمر دا ما خراسان ولا خلقو وبشام شام کې کوم مولایان ما سره محمد بن يوسف الفريابي ابو مسهر عبد الله بن مسهر ابو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ابو اليمان حكم بن نافع ومن بعدهم عدة كثير بإصابة وبمصر يحيى بن بكير وابا صالح كاتب الليث بن سعد وسعيد بن ابي مريم واسباغ بن الفرج ونعيم بن حماد هذا مثلان مولایانو وبمكة مكة كعصر مقصود عبد الله بن يزيد المقرئ حميدي سليمان بن حرب أحمد بن محمد الأسرقي مدينة إسماعيل بن أبي ويس مطلب بن عبد الله بن نافع زبيري أحمد بن أبي بكر موسى الزهري إبراهيم بن حمزة زبيري إبراهيم بن حمزة ابن المنذر الحزامي بصرة أبو عاصم زهاك بن مخلد الشيباني أبو الوليد هشام بن عبد الملك حجاج بن هال علي بن عبد الله بن جعفر المديني كوفة أبو نعيم الفضل بن دكين وبيد الله بن موسى أحمد بن يونس قبيصة بن عقبة بن نمير عبد الله أو عثمان بن أبي شيبة بغداد أحمد بن حنبل يحيى بن معين أبو معمر أبو قيسمة أبو عبيد القاسم سلام أهل الجزيرة عمرو بن خالد الهراني واسد عمرو بن عون عاصم بن علي بن عاصم مروة صدقي بن الفضل إسحاق بن إبراهيم عنزلي واكتفينا بتسمية هؤلاء دا يوصون من بني ويزي اكتفاء وكلا يكون مختصرا لازم كتاب څنګه سي کزر نمونه وسخين وزر نمونه دنیا زين سي وان لا يتون ذلك كتاب وغنسي وفما رايت واحدا منهم تو کې یو کس ما د سیون اللي يختلف في هذه الاشياء په دې عقیده کې د خپل کې سره څنګه وي د ټول علما د ټول وطنونو هغه په دې عقیده باندې سره متفق دي اول ان الدين قول وفعل ایمان قول وفعل دواړه مرجع باندې رات مرجع باندې څنګه رد ځکه چې مرجع وايي چې قول دی فعل داخل نه دی وذلك لقول الله تعالى اس شديد انوش تقليديان بلکې هغه سره دلیل وو څنګه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دین خالص الله لري حنفاء او يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه دا اقامت د صلات ایتاء د زکات او اخلاص په دین ذلك دين القيمه دې چې کی مضبوط دین ویل کی ایمان دغه ویل کی نو دا آیت باندې استدلال کوي وان القران كلام الله دویم قران د الله کلام دی غیر مخلوق مخلوق نه دی لقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره قال ابو عبد الله محمد بن اسماعيل ابو عبد الله محمد بن اسماعيل وقال ابن عيينة سفيان بن عيينة ويلدي فبين الله الخلق من الامر الله جدا کې خلق د چشنه نو څه مخلوق دي څه امر د الله له الخلق والامر لقوله تعالى دا خلق امر سره جدا دي په دې باندې هم دلیل لرو الله له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين دریم مسله نو دویم مسله تاسو ته چې اهل حدیث څه شوی متفق وټولم چې قرآن کلام الله او الله اسمانو او زمکه دا پیدا کړی دي په شپږ ورځو کې د آیات باندې استدلال کړو وان الخير والشر بقدر خير او شر دا ټول څنګه دي
رد په قدریانو باندې دا ګور د هر یو پر بیل بیل فرقې باندې رد دی رد دی دلته په څه باندې قدریانو باندې لقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ولقوله والله خلقكم وما تعملون ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر څلورمه مسله ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة أهل حديث قبلي والا کې هیڅ چاته هم کافر نه وایي بالذنب په ګناه سره بالذنب په ګناه سره ګناه کبیره چا وکړله هغه ته کافر اهل حدیث نه وایي خو په دې شرط چې من اهل القبله وي لمونځ کوي چې لمونځ چا کوي هغه ته هم کافر نه وایو ولي لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يواز الشرك نه بخیلو هغه کفر دی جزاک الله خیر او نور د کفر شرک نه لاندې نور ټول ګناهونه الله څنګه دي هغه بخي الله اصل د طریقې ته امام بخاری وګوره د خپل استادانو عقیده به دغه څه وچه وي نه د منل د هر یو په معنا عقیده کې هر باندې کې دلیل کې غواړي نو دا تاسو ته چل درخي چې سبا خپل عقیده بیانې د خپل استاد نه نقل کړي باید دلیل ورسره نقل کړي چې به دلیل عقیده او به دلیل اقوال را نقل کړي وای وما رأيت فيهم احدا ما نول دل بل خپل زرو استادانو کې یو کس يتناول اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم چې هغه خبره کوي په محمد صلى الله عليه وسلم په اصحابو کې په صحابه کې خبرې کوي د سړی ما په دې زرو استادانو کې خپل ونه دي دا دروازه باندې کړل څنګه علاقه په بعد وري تیم باندې کتره پاتې دا اکثر تاسو ډول کې دا مسله تاسو ډول هغه څه ته وره تاسو شاته وګورئ او تاسو څه وګورئ چې څه مسله راغله بجلی راځي لکه ټیم باندې نو صحابه به څه خبرې کوي هغه اهل حدیث نه دي چې هر صحابي به خبره کوي کدا وایي چې پلانې فقيه نو پلانې بال على عقبيه یا پلانې شو هغه په حدیث مطلب څه کوي نو صحابه په سیداش خبره یا دالا اولري خبره ده چې وایي چې مرتد دی وایي چې هغه سلمي قریش دی وایي چې عائشه رضی الله عنها حاشا لله چې دا په عائشه مثلا العیاذ بالله د سټی کی چوي دا خو بيخي نه وایي دا هم اهل حدیث نه وایي چې انس بن مالک فقيه نو ابو هريره فقيه نو ابن عمر فقيه نو داخل فقها نو دانو فقها دا تفریقه هم په صحابه کې نه اچو قالت عائشه رضی الله عنها وايي امروا ان يستغفروا لهم دروست خلق ته امر سوی دی چې دوی خپل دغه مخکینی سلف لپاره استغفار وغواړي صحابه لپاره وذلك قوله دي کې دلیل ګور عائشه ځان قول ذکر کړی دلیل وای ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم نو دې آیات کې الله اډر کړی دي صحابه ته بچکه دا بخنه او استغفار ولګي شپږم وکانو ينهون عن البدع دغه اهل حدیث خلق د بدعتونه منی کول چې بدعتونه منی کوي ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ترڅو یو کار نبی او صحابه نه کړي هغه ټول شیان څنګه دي بدعت دي نو اسمانه دا عقیده ده چې څوک د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د طریقې خلاف کی هغه څنګه دي هغه کار بدعت ته هر عمل چې کوي چې د صحابین د رسول الله نه په دلیل نه هغه عمل څنګه دی بدعت دی ولي لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولقوله وان تطيعوه تهتدوا كذا النبي تعالى كن هدايت وان تخالفوه لا تهتدوا نصر ويحسون خلق العقرمي على ما كان عليه النبي واتباعه دعوه کوي اهل حدیث څه کوي دعوت چې خلکو ته کوي وایي څه چلو کوي وایي تاسو راځي د رسول الله طریقې او د صحابه په فهم باندې څنګه کوي زده کوي د سلف په فهم مطابق باندې قران او حدیث زده کوي نن هم څنګه دعوت بل شته کوم دي شته ها یعنی موږ واغ یو شان کې به په خپل په دغه نقطه کې یو شی او ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون واتم ماذا وان لا ينازع الامر اهله مساله بادشاہي کې به د بادشاہ سره منازعه نه کوي هغه کې مکتشف خدای دی الا ان تروا منه كفرا بواحا حاکم سره به هغه وخت کې لانجه کوي چې کفر بواح دی ویني کفر بواح کې شیخ الاسلام ابن باز رحمه الله یو دغه کوي کفر بواح ډیر دی یو کفر بواح دا چې حاکم منځ نه کوي چې حاکم منځ نه کوي بس د خلاف جهاد څنګه دی بیا فرض د خلاف خروج
جائز دی. بیا نو مونږ د اهل سنت والجماعت د اهل حدیث عقیده دا ده چې د بچیانو سره بلانچې په بچی کې نه کوو تر هغه وخت پورې چې د معصیت عمل موږ ته نه کړي، تر هغه وخت پورې چې موږ د دین نه یو ایثار کړي، تر هغه وخت پورې چې دغه حاکم کفر بواه نه کړي. نو حدیث شریف کې راځي ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، نه پټي زړه د مسلم هغه درې شیان په خپل ځان کې: اخلاص العمل لله وطاعة ولاة الامر ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوت د دوی چې دی هغه په نور عمر چاپیره دی، مطلب دا چې دغه کار هر چا کوي هغه ټول په دوی کې را داخل دي. ثم اكد بقوله تعالى، بیا الله جل جلاله تاکید د دې خبرې په خپل دې قول کړی دی: یا ایها الذين امنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء. د دې اولي الامر سره نو التم باید ستاسو د قران او حدیث نه دلیل وی چې د دې اولي الامر سره څه کوي لانجه ور باندې سپینه کې خپل. نهم والله يرى السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم، پر امت محمدی باندې بتور نه راخلي د مسلمانانو وجنه جایزه نه غړي کې د مسلمانانو وجنه جایز غړله. دا سړی هم د اهل حدیث د جملې نه دی. بعض وخت موږ کافر وژنو خلک راځي تاسو مسلمان وژنه، دا یو مسله مشکل جوړ دی. اوس نن سبا د مسلمان د غیر مسلمان پته نه لګیږي. نو یو سړی به روسي وژني وای دا خارجي دی، امریکایي به وژني وای دا څنګه دی، خروج پر چا کړی دی. اوس د خوارج طالبان د خلکو نه دی. وای وقال الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض وای لو كانت لي دعوه مستجابه، کزه په دې باندې خبر وای چې زه د یو دعا لرم چې الله یې خامخا قبلې، لم اجعلها الا بامام ما بعد د باچا پات کړو. اوس موږ دعا وکړو چې یا الله ته نواز شریف سم کې، او یا الله ته نواز شریف چې د قران او حدیث باندې برابر کې، او الله یې برابر کې. نو تاسو څه خیال دی چې د اهل حدیثیت په څونو ورځو کې پاکستان کې راځي؟ هغه اول ورځ راځي. بس خبره خلاص ولا. او دا چې اوس مونږ جنگ کوو نواز شریف لري کوو، بیا اهل حدیث پیدا کوو او اهل حدیث مشر کوو، دا ټول ته موږ سره څون تکلیف دی؟ دا څونه اسانه چې الله یو نواز شریف سره الله اهل حدیث کې بس اهل حدیث صاحب غم خلاص او بسار څه ګولي ګلزار سول تیار کړل. نو دا د اهل سنت او جماعت عقیده ده چې هغه خیری نه کوي چې یا الله ته په حد ورکی، یا الله ته نواز شریف ورکی، یا الله ته دا ورګه مسلمان د بچیان یادو چې الله تبا کې دا غرب کې دا دي نه. دا حدیث عقیده دا ده چې د بچیان ته د هدایت دعاګانې کوي، یا الله دا هدایت کوي. دلیل چې دا حدیث عقیده دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې ناست دی وای اللهم انصر الاسلام باحد العمرین، یا الله یو د دوه عمران د څنګه کې هدایت کې عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام ابو جهل، و یا الله دیو کې یو راته هدایت کې چې کار روان شي. دا نه وایي چې الله د دوه د اسلام سره دشمنان دي ورته تباہ او برباد کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره ډېر په اسانه نه کوي، خیره ډېر په مشکل حالت کې کوي. په دین کې خیره جایز نه ده الا په ډېر مشکل حالت کې، په سخت حالت کې هغه شروط لري. نو فضیل ابن عیاض سوی وی لو كانت لي دعوه مستجابه، که زه پوهېدلی چې ما دا دعا خامخا الله قبلوي، نو دغه دعا ما خاص کړې وای د چا لپاره؟ د امام دپاره. وی لانه اذا صلح الامام امن البلاد والعباد، چې امام جوړ شي وای ټول وطنونه او بندگان ټول څنګه شي؟ په امن کې شي، هم په دنیا کې هم د آخرت د عذاب نه. عبد الله بن مبارک ورته وایي د فضیل بن عیاض چې دا خبره کوله، عبد الله بن مبارک ناست دی وایي یا معلم الخیر، ای استاد د خیره، من یجترئ علی هذا غیرک، ستانه بغیر بل څوک دومره جرأت لري چې د خاص دعا چې هغه یقینا قبلیږي او هغه د چا ته وکړي. نو اهل حدیث عقیده دا ده چې موږ به حاکمانو ته څه کوو؟ دعاګانې د هدایت کوو او خیری ورته نه کوو. دا مو خیری کوو لګیاو چې اللهم غرق کې، اللهم تباہ کې، ټول تباہ سول غرق سول، موږ مرسل غرق سول. کوم د هدایت دعاګانې ورته کړی وای الله به هدایت کړي. مسلمان دعا قبليږي، دا یقیني چې مسلمان دعا څنګه قبليږي. نو څه پته لګي چې کوم دعا ده کوم مسلمان قبل سوي چې اللهم عليك بدا، اللهم عليك بدا، اللهم عليك بدی سړی بدی سړی بدی سړی، هغه ټول الله غرق له موږ اوس چټیل تخوار او بیزار او دغه ګرځول ته وس. نو دا د اهل حدیثو عقیده و. اهل حدیث تاسو په دې اهل حدیث ته دا ټکی څنګه دی؟ عقیده ده. نو دا عقیده چې هر څه اندل، هر چا کې مولدل، هغه څوک دی؟ اهل حدیث. ابو منصور البغدادي د دې کتاب دی اصول الدین په نوم باندې، ابو منصور البغدادي اصول الدین په نوم باندې کتاب لري. اول جلد 313 صفحه ده، اول جلد 313 نمبر صفحه ده. هغه کې وایي چې اهل حدیث چرته دي؟ اهل حدیث په څنګه پیژني؟ د اهل حدیث یو بل صفت بیانوي ده.
دا داسې یو صفت دی چې په دې زمانه کې په کار دی چې موږ خوله بنده کړو، اوس مجبور راغی دلته مخې ته لیکلی دی. نو که د دې زمانې صفت نه دی باید دا موږ بیان نه کړو، پټې کړو، ځکه چې تاوانه کوي په دې زمانه کې. خو کتاب کې راغلی دی، کتاب کې وش کوي چې موږ څه په عذاب کتاب کې راغلی دی. کتاب حواله ما در اصول الدین د بغدادي اول جلد 300 صفحه ابو منصور البغدادي. دا سړی په 400 څو کې وفات دی. وروسته دې خلکو وفاتونه تفصیل سره راځي بیا 400 څو کې، یعنی نن نه پوره 1000 کاله مخکې دا سړی وفات دی. 1000 کاله مخکې قصه کوي. وای واهل الحديث هم اهل الجهاد والثغور. اهل حدیث چې دي دا جهاد والا خلک دي، والثغور بارډر والا خلک دي. اهل حدیث چې ګوره بارډر کې به ګرځي، په بارډرونو باندې پراته دي. کوم بارډرونه؟ ان صغور الرومي، صغور دا بارډرونه د روم، والجزيره د جزيره العرب، والشام د شام بارډرونه، واذربایجان د روس بارډرونه. كل اهلها ټول دغه بارډرونه والا چې كانوا على مذهب اهل الحديث، ټول اهل حدیث. ابو منصور بغدادي څه وایي چې بارډرونه د روس، بارډرونه د روم، بارډرونه د جزيره العرب او بارډرونه د اروپا، د ټولو کې څوک وایي؟ اهل الحديث. بیا وایي دا لا څه کوي؟ وکذالک صغور افریقیا، د افریقې بارډرو کې، والاندلس د انګریزانو د اسپانیې او د فرانس بارډرو کې، وكل صخر وراء بحر المغرب، د انګریزانو وطنونو کې چې څومره جنگيږي وای دا ټوله څوک دي؟ اهل الحديث على مذهب. دا نن 1000 کاله مخکې اوس نه دی، خو اوس هیڅ اوس اهل حدیث سره شته نه، اوس په دې بارډر باندې دا یو اهل حدیث نه دی. هغه وخت کې په دې بارډرو کې جنګېدل څوک دي خلکو سره؟ نن 1000 کاله مخکې. او کم بارډرونه یادي چې خلک دا شوبه او اشتباه ورځي چې دا به ابو منصور پر ځای ابو بکر یادي، ابو منصور بغدادي پر ځای به څوک یادي؟ هغه نه یادوم. ابو منصور بغدادي نن 1000 کاله مخکې دا بارډر یادي. وای چې ان صغور الرومي والجزيره والشام واذربيجان كل اهلها كانوا على مذهب، وكذلك صغور افريقيا والاندلس وكل صغر وراء بحر المغرب، وكذلك صغور اليمن، دا کوم بارډرونه د یمن چې دي، على ساحل زنج د افریقې د تورانو په بارډرونه چې کوم دي، دوی په ساحلي باندې سومالیا او د حبشه او د موريتانیا او د نور وطنونه چې کوم افریقي وطنونه دي. كان اهلها اهل الحديث، د دې ټول اهل څوک؟ اهل حدیث. و اصول الدین اول جلد 300 صفحه. نن 1000 کاله مخکې دا سړی څنګه دی؟ وفات دی. فکر وکړئ اهل حدیث هغه وخت څومره تکړه وه، ټوله دنیا نه راتاو سوي وه او ټوله دنیا یې منځ کې راګیره کړې وه. اوس وایي چې اهل الحدیث لیسو حزبا، اهل حدیث دا یو جماعت تنظیم نه دی. بعضې خلک زموږ په کتاب ګمان کوي چې اهل حدیث مطلب جماعت دعوه لشکر طیبه یو تنظیم دی. یا اهل حدیث چې ووایو نو دا نور مراتب کې دا مرکزي جمعیت اهل حدیث والا چې اهل حدیث بس تمام یادي نه. اهل حدیث مذهب دی، اهل حدیث دا دین دی، اهل حدیث دا عقیده ده، اهل حدیث تنظیم حزب. او په اهل حدیثي کې حزبیت هم نشته دی. حزبیت باندې شیخ الاسلام البانی صاحب یو غټ کتاب لیکلی دی چې دا جماعت او فرقې دا په اهل حدیثو کې نه دي. اگر کسان اهل حدیث ته منسوبوي دا جماعت فلانی دی، دا جماعت فلانی دی، دا جمعیت فلانی، دا جمعیت فلانی دی، دا په اهل حدیثي کې نشته دی. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ورپسې څنګه دی؟ ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا. نن دا د اهل حدیثو خلق په فرق د اهل حدیث د دوه پیسو خلک نه دي په دې وطن کې. ولې چې موږ جماعتونه ډېر دي، سپریم کونسل اهل حدیث، غربای اهل حدیث، جمعیت اهل حدیث، مرکزي اهل حدیث، شبابي سلفیه او بوډاګانې سلفیه او دا شی دا مونږ چې نن په دې نومونو باندې تقسیم په دې حزبونو باندې، نو ځکه مونږ اهل حدیث پاتې نه یو. اهل الحدیث لیسو حزبا، اهل حدیث حزب نه دی. يعرف بهذا الاسم چې هغه په دغه نوم باندې معروف وي. بل هم متفرقون في اقطار المعموره، د مځکې په مختلف کونجونو کې داخله پراته دي. اگر که په یو ځای راجمع نه دي. اهل حدیث فقط افغانانو ته نه وایي، فقط پاکستانیانو ته نه وایي، فقط یعنی په وطنونو هم تقسیمه نه دي. فمنهم شجعان مقاتلون، بعض ورکی نران دي چې هغه جنگيږي. موږ نه یادې ښه موږ نران نه یو. بعض ورکی څنګه دي؟ شجعان بادران دي، یقاتلون هغه د خپل دین په دفاع کوي. ومنهم فقها، په دې مدرسو کې چې کوم دي، ومنهم
فقها دا هم نه دی چې خالي هغه باډر والا ځان ته نر کوي زه نر ما غټ کار کړی دی نه موږ هم نرانو غټ کار کوو دلته ناست یو چې موږ نه وایي دا کار به چا کولی اهل حدیث ختم او خراب و نو منهم فقها ومنهم محدثون چې قاضي کې بازي دي ومنهم شهاد چې گنج کې دي مثلا وعامرون بالمعروف وناهون عن المنكر دا ټول دا سنن الحديث ټول دا کار کوي ومنهم اهل انواع اخرى من الخير مصنفين مراکیدي او حکومتونو کې مراکیدي سعودي حکومت موږ ټول د الحديث حکومت دی البته چې هر سړی وي هغه استواء علی العرش مني د الله یدین مني هغه د ټول عقیده چې مخکې درسو د ټول مني او هغه په حکومت کې هم موجود دي دا چې نور وطنونو کې نور حکومتونه دي هغه حکومتونه کې زموږ اهل حدیث خلک شته یعنی کوم د خیر کار چي وي ولا يلزم لازم نه ده ان خبره يكونوا چې وي دي مجتمعين د اهل حدیث ټول په یو ځای کې په یو جماعت کې څنګه وي راغون سوي بل قد يكونون متفرقين في اقطار الارض کله کله متفرق په اقطار د مزګي هر ځای کې اهل حدیث په هر نوم باندې چې په هر دغه باندې چې اهل حدیث دي دا ضروري نه چې خالد د دې جماعت والا اهل حدیث د دې جماعت والا به هم نه اهل حدیث امام نووي دا قول کړی او شرح مسلم کې په 14 جلد کې وش په نمبر صفحه کې دا هر قول څه کوم د حواله لیک بل ما کوم حواله باندې کې یادوي راته امام نووي په شرح مسلم کې 14 جلد او 9 صفحه شيخ الاسلام ابن تيميه وایي ومما يميز اهل الحديث عن غيره هغه شیان چې د اهل حدیث تمیز د نور خلکو نه راولي ثباتهم على مبادئهم عند المهن والفتن اهل حدیث پر خپل هغه مبادئ باندې خپل عقاید باندې څنګه دي ټینګ دي اگر که هر څومره مشکلات هر قسم مصیبتونه هر قسم فتنې راشي دوی پر خپل عقیده څنګه جیلون تزي نرغونتي چې راشي به هم هغه عقیده وي خپل عقیده نه اوري نه خلکو تکلیفونه برداشت کوي خپل عقیده نه اوري وطن پریدي خو خپل عقیده نه اوري دا بل صفات د اهل حدیث که څوک واوري دی فکر نو دی اهل حدیث نه دی را سړی دا اگر که ځان باندې غټ په نوم په کاغذ لیکلي چې اهل حدیث شيخ الاسلام ابن تيميه وایي فما يعلم احد من علمائهم معلومات نشته د یو عالم په باره کې هم د اهل حدیثو ولا صالح عامتهم یا عوام اهل حدیث نیکان رجع قط عن قولي چې هغه د خپل قول څخه کړي ولې رجوع نه کوي د سرتم فکر وکړي ولې رجوع نه کوي ځکه چې د زړه ته ایمان کوز شوی او هغه د هرقل حدیث بخاری کې تاسو ویل دي ایمان خصوصیت دا دی چې زړه ته یو حرکت تاسو بیا د هغه نه وځي نو د اهل حدیث ایمان زړه ته کوشوي هغه شکی نه وي هغه یا په آیات باندې خپل عقیده جوړه کړې وي یا یقینا صحیح حدیث باندې خپل عقیده جوړه کړې وي دا متذبذب شوی دا هغه چې په جعلي حدیثونو باندې یا د آیات په غلطو ترجمه باندې خپل عقیده دا کړی نو قبل څوک ته بل شان ترجمه یا بل حدیث راوړي نو دوی بیا خپل عقیده کې څنګه شکی او اهل حدیث تاسو نه دي بل هم اعظم الناس صبرا على ذلك خپل پر د عقیده او پر د مهنو په تنو باندې ټول نه غټ خلک دي صبر کوي و ان متهنوا بانواع المهن اگر که تکلیف پر په سبب قسم تکلیفونه او پوتینو بانواع الفتن فالثبات والاستقرار في اهل الحديث ثبات او استقرار په چا کې دي اهل حدیث کې دي تاسو ته ورسته چیلنج راشي چې علماو په خوا زمانه کې نه نظر کاله مخکې چیلنج ورکړو چې تاسو د اهل حدیثو په عقیده کې چې څومره کتابونه دي په هر زمانه کې چې لیکلي د هر وطن اهل حدیث لیکلي وګورئ عقیده به ټول شریکي سره تاسو ته ورسته د اهل حدیث مولان په عقیده کې مشکل لري دا قاضي کې ماته چې راځي څونه مسلو کې تاسو مشکلي ما سره خو د عقیده مسلې دي قانوني مسلې دي عقیده کې مشکل سره نه لرو دا یو غټ خصوصیت د اهل حدیث دی چې اهل حدیث په عقیده کې یو بل سره خلاف نه لري وایي چې په ثبات او الاستقرار په اهل الحديث والسنه اضعاف ما هو عند اهل الكلام والفلسفه چندونه په چندونه ډېر ځلې شیخ الاسلام دا ټکی استعمالي وایي په څو چنده د دې کلامیانو د فلسفیانو د عقیده څنګه دوی ور باندې ټینګ دی او دوی ور باندې ثبات لري مجموع الفتاوی 4 جلد 150 نمبر صفحه تاسو په ځین کې اعتراض راګرځي یا چې څوک دا بیان زما اوري هغه به اعتراض کوي چې تاسو ټول اقوال د شیخ الاسلام ذکر شیخ الاسلام تاسو خپل سړی دی نو خپل دا تعریفونه کوي فکر مده د خبرې تاسو فکر نه ما ډیر اقوال د شیخ الاسلام ویاله شیخ الاسلام تاسو خپل سړی دی نو هغه خود تاسو صفاتونه کوي
ته ما ته د بل چا خپل صفت وکړه دا ضروري دی کنه ده کم مالکی دي ستا صفت وکړي کم حنبلی دي ستا صفت وکړي کم شافعی دي ستا صفت وکړي کم حنفی دي ستا صفت وکړي ان شاء الله رست روان دي اقوال د هر مذهب د خلکو چې هغه د اهل حدیث څخه بیان کوي او د اهل حدیثو صفاتونه کوي نو منهج د اهل حدیثو بنا پر څه باندې ده پر احکام شرعیه باندې او احکام شرعیه کم احکام شرعیه چې مستنبط من الكتاب والسنه الصحيحه خزربک وای خزربک دا یو عالم دی مصری او تاریخ التشریع الاسلامي په نوم کتاب دی تاریخ التشریع الاسلامي یو سلونه ویل پر صفحه کې وای او من کثرت حرصهم عليها د ډیر حرص د اهل حدیث پر دغه قران او سنت باندې قدموها على كل ما دونها دوی د قران او حدیث پر هر هغه څه باندې مخکې کړی دی چې هغه د اهل حدیثو د قران او سنت څنګه وي خلاف وي نو دلته یو خبره زده کی چې اهل حدیث چې عمل کوي نیت دا وي چې دا تعبدي حکم دی ما باندې لازم دی که زه خوشاله یم که خفه یم زه به دا کوم نور خلک چې عمل کوي هغه څه وایي هغه وایي دي کې دا علت دی دي کې بیا دا علت دی مثلا زه زکات ورکوم الله راته وایي زکات ورکړه خبره خلاص نور خلک زکات ورکوي نو وایي چې په دې کې دا فایده ده 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 د فایدو حصول اولنی مقصد دی د اهل حدیث مقصد اولنی څه وي هغه تعبد وي چې الله وایي بس خامخا کوم کدی کیسه فایده وی کني الله چې وایي د زله خامخا څنګه دی نور خلک څنګه دي هغه فایدو ته ګوري بل فایدو په وجه باندې څه کوي نو دا د اهل حدیث او د نور جوهري فرق دی چې اهل حدیث چې اعمال کوي تعبدنه کوي او دا نور خلک چې اعمال کوي تعلیلنه کوي علتونه ورته بیانې او بیا د هغه حکمتونه بیانې او د حکمتونو په بنیاد باندې هغه عمل ته زور ورکوي نو اهل حدیث عقیده دا ده چې اتباع كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم ندري ما حکمتها وما فائدتها چې حکمت څه شی دی او فائده څه شی ده دا اهل حدیث ولا تاسو د اهل حدیث د معرفت او د تعریفونه و پیژندل اوس راځو دي ته چې د اهل حدیث په دې تعریف کې څو نمونه ذکر شو که تاسو یادې د اهل حدیث اولنی نوم اهل السنه والجماعه دویم نوم السلف الصالح دریم نوم الفرقه الناجیه څلورم نوم اهل الحديث والسنه پنځم نوم اهل الاثر او شپږم نوم الطائفه المنصوره دا د اهل حدیث یو څو نمونه ما تاسو ته ذکر کړل اوس راځو و دې خبرې ته چې اهل حدیث په پخوا زمانو کې هم وکنه و دلته موږ څو شانو خبرو مراعات ساتو د پخوا زمانه د اهل حدیث تعریف چې موږ بیان چې کوو ذکر کوو د کې یو خبره ده چې په هغه زمانه کې هم ورته اهل حدیث وایي سوی وي او اهل حدیث په معنی اصطلاحي باندې استعمال کړي وي عالم اهل حدیث کلمه استعمال کړي او اهل حدیث کلمه په معنی اصطلاحي باندې استعمال کړي معنی اصطلاحي تاسو دا کړل دا ټول مخکې چې ما کوم بیان وکړ دا معنی اصطلاحي ده اهل حدیث کلمې و دلته دام سکه چې د اهل حدیثو د عقایدي مسلې وي د اهل حدیث عملی مسلې اهل حدیث وایي چې بغیر فاتحه المنز نه کیږي که هر سړی وي که امامي که مقتدي که منفردي بغیر فاتحه المنز نه کیږي نو دا بعض خلک چې وایي چې دا بعض رکعتونه بغیر فاتحه کیږي زه خپل حدیث سره خلاف لرم د اهل حدیث باندې حساب ما بغیر فاتحه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه کیږي او موږ په قسم ما پر والله بالله تعالی دا چې بغیر فاتحه کیږي یو دویم مسله دا ده چې وایي چې مانځي کې موږ څه وکړو رپلدین به د تکبیر تحریما د رکوع نه مخکې د رکوع نه وروسته او دریم رکعت چې کله پاسیږو په ناسته کې رپلدین رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی دا اهل حدیث بل صفات شو فکر مده اهل حدیث بل صفات ده چې وایي چې کله امام ولا سوالی نو وایي ک امین وایي کې ونه وایي ته په زور باندې وایي امین دی باندې موږ دلایل لرو لکه امین باندې موږ څه دلیل لرو امین باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه حدیثونه دي اذا امن الامام فامنوا چې امام امین وایي او ته امین وایي اوس که امام امین نه وایي په بازار کې جمعتون کې بیا څه کوي نو بیا بل حدیث راځي او اذا قرأ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا هغه خو نه وایي هغه چوپ سي سورتونه کې کوم صورت وایم نو تاسو نه غوډه غټ आवाज وکړئ چې امین یعنی زمون کې مهم مسله هم درو کوته چې کڅو قانون نه وایي کوم امام په هغه د امین څه دلیل دی
نو هغه چې امین دالي په حساب کړه غیر مغضوب علیهم ولا ضالین په قولو نربت امین واس او رپلدن حدیث تاسو نه دی مالک عن سالم عن الزهري هغه وایي چې عبد الله مالک عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع يرفعهما كذلك ولا يرفع بين السجدتين واذا قام الى الثالثه رفعهما لا شنو ما انت بمچک دی حدیث کې دا راغلی دی د دې په مقابل کې زموږ د عقیده ده چې بل یو حدیث هم نشته دی چې هغه کې د صراحت راغلی وي چې رسول الله د رکوع نه راپورته سره په لدینه ونه کړ رکوع ته لاړ په لدینه ونه کړ درې رکعات را پاتې در په لدینه ونه کړ هغه چې بعد شان سره لګل ته چې صاحب یو طالب دغه کوي چې ابو عبیده ابو بکر خو هغه رکعات راونه ګرځوي ولې راونه ګرځوي ګرځولې نو ذکر به وي نو دلته مو چې عبد الله مسعود پر دې په حواله کې وکړل رکوع نه مخکې رکوع وروسته نه دی کړی ولې کړي و ذکر به وي کړه نو چې نه دی کړی نه دی ذکر نو عدم ذکر دلیل د عدم شی دا نشي واقع دا نشي ګرځیدل نو دا حدیث دا عقیده سره چې بغیر فاتحه المزن کیږي که خلف الامام که منفرد که امام او که متنفل که مفترض بغیر فاتحه نه کیږي او ځکه چې لا صلات نکره ده په سیاق د نبی کې ده او دا شون کې عربي اسلوب دی چې نکره په سیاق د نبی کې راشي عموم پیدا کوي نو هغه شی چې اطلاق د صلات په کې دی سي کاغه جنازه وي صلات اطلاق کیږي کاغه عیدین وي کاغه منفرد وي کاغه د ټول د څنګه دی لا صلات الا بفاتحه الكتاب او امینه مون په زور وایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امینه په زور وایي ورپا بیا اصل ترمذی کې حدیث دی او بل څه کار کوو بل دا چې لاسونه د نامه نه بار نه شو على صدره په مسلم ابن شیبه کې روایت راغلی دی بل څه کار کوو علی حدیث جلسه استراحه کوو ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی کنه کړی بل غټ شي اهل حدیث المانځي کې کینی اشاره کوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم حديث ده عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في صلاته چې په منځ کې باکین استای نو څه به وکړل خیل اس پر خې زنګون چپ لاس پر چپ زنګون او بیا به قوت خپسواله نو اشاره د اهل حدیث او غټه علامه ده چې اهل حدیث څه کوله اشاره یې کوله راکړه اهل حدیث په منځ کې څه کوي اشاره کوي نو تاسو دغه اوصاف په دغه اقوال کې مراعات کوئ ګورئ دا کوم اقوال چې قرات کوم تاسو ته په دې اقوال کې د اهل حدیث په دغه صفاتونو کې یو صفت نه یو صفت وي سره بیا ته مختصر دا کومه استواء على العرش صفات الله تعالی منل عدم تکفیر عدم تبديع د مسلمان هنا د کافر تکفیر نه کافر تکفیر څوک نه یا کافر خپل د مسلمان تکفیر نه کو د مسلمان تبديع نه کو د الله لا سونه شته الله نزول کی سماي دنیا ته بلا کیف د ټول صفاتونه بلا کیف او بلدار چې قدر باندې موږ ایمان دی بل دا چې کوم د خلکو سره زموږ اختلافي دا غټي مسلې نن سبا دي کنه دغه مسلو ته کې فکر کوي هر قول چې زه پېښ کوم په دغه غټي اختلافي مسلو کې ځما کوي تاسو ته ویل په دې کې به یو مسله خامخه اهل حدیث ته منسوب شوی او اهل حدیث په دغه شته ویل شوی نو اول قول زرته د امام بخاری پېښ کوم ټول تاریخ وار زرته وایم یعنی اول هغه سړی چې قول ډیر قدیم وي امام بخاری دا نن تقریبا څو کال مخکې مړ دی تقریبا 200 کال مخکې دا سړی مړ دی نو دا ټول قدیم کتاب دی چې ما دا حواله تی راوړی ده کله چې بل کتاب هم نش پیدا چې حواله ورکی خدا ټول قدیم کتاب دی امام بخاری 255 کې مړ دی خلق افعال العباد دا په دویم جلد یوصل اویا صفحه خلق افعال العباد دویم جلد یوصل اویا صفحه دا سنوار د هر کتاب د مصنف وفات سنه هغه تاسو ته وایم تاسو ته اندازه لګیږي چې 1857 مخکې دی که د 1857 وروسته دی او دغه سړي اهل حدیث چیشته وایي دغه سړي اهل حدیث نو کداغه مشهور غټ غټ ټکی چې ما د اهل حدیث تاسو ته ویل استواء یدین نزول وجه رب الیدین امین فاتحه اشاره بل شربات شو جلسه استراحه مثلا دا چې کوم د اهل حدیث خصوصي مسائل دي چې دغه مسله د اهل حدیث د ټکی سره ذکر کړي و نو بیا موږ د اثبات یقیني وي چې واقعا دا وخت کې اهل حدیث موجود و نو ګورو چې امام بخاری په وخت کې اهل حدیث تک نشته دي او بل دام څنګه چې موږ وایل چې هر حدیث اهل حدیث و خامخا د حدیث مبارک معلومات لري ولی څنګه چې د بل موږ د حدیث نو زده کړي زکات به د حدیث نو زده کړي حج به د حدیث نو زده کړي روزه به د حدیث نو زده کړي دا نور خپل ټول اخلاق معاملات د حدیث نو زده کړي نو د هر مسلمان ډیر شي حدیث دی اگر که په عربي به نه زده
په پښتو کې معنا د اهل حدیث څنګه وي زده وي، یعنی د یو تبلیغي نه چې 10 کاله لګولي د یو عام اهل حدیث مسلمان حدیث څنګه وي ډیر وي دي. نو دې ته اهل حدیث ویل کېږي چې دا د حدیثو په فن کې ماهر وي، د حدیثو فن یې زده وي، د حدیثو په علومو چې پوهېږي دې ته هم څه شی وایي اهل حدیث وایي. نو خلق افعال العباد کې امام بخاری وایي قال ابو عبد الله وحرم الله عز وجل اهل الاهواء كلهم، محروم کړي دی الله جل جلاله د بدعتيان ټوله ان د دې خبر نه یشو پیدا کړي ان اشیاء د دوی غونډه د بدعتيان نه او بیا ثاني دی یا په بدعتي سندونو باندې حکما من احکام الرسول او فرضا او سنه من سنن المرسلين الا مگر به پیدا کړي ما هغه روایتونه یعتلون به اهل الحديث چې دوی جوټه پیالس کې د اهل حدیثو اعتلال څه وایي ما دا وګوس کوي چې صفات شي هغه توسکه، یعنی الله وایي دا ټول بدعتيان د دینه محروم کړي دي چې د خپل د مذهب د مسائل د خپل سند باندې د خپل مشرانو ته رسول الله پر څنګه ورسي. نو دي کې امام بخاری چیلنج ورکړي چې نه د یو بدعتي خپل سند ته رسول الله پیش نه د یو مذهبي چې خپل سند ته رسول الله پرې پیش کی او ټول ته رسول الله پر د مذهبياني ته د عقیده خلق الحمدلله. او کبیا وای کوم حدیث ور سره هدي نو دوی به وای چټا غ پسمانده پس خوردا غ باقی مانده د چا ورته پاتې الا ما يعتلون باهل الحديث. او دوی په حدیث باندې اخذم څه وخت کې اذا بدالهم چې کله دوی ته خوخه ورکی نو دوی دا حدیث باندې اخذ کی او که خوخه نه به په حدیث باندې اخذ نه کی. نن سبا دا حال دی کنه دی داخله چې حدیث کله طبيعت کې جوړ وي د دوی د مذهب مطابق اخذ کوي او چې دوی د مذهب مطابق نه اخذ نه کوي. وای کله چې جعلوا القرآن عايزين وای دا په شان د هغه چا چې قرآن ټوټه ټوټه کړی دی فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ټول اسلام څو ټوټه تقسیم کړی دی ضرور ته دا دای چې کوم عمل کوي دا بل هغه شي کوي مخالف سره دابل څلور مذهبونه په اکثر مسلو کې څلور مذهب یې کوي تاسو په کتابونو کې وایسته. نو دوی قرآن څنګه کړی دی دین یې څو ټوټه تقسیم کړی دی څلور ټوټه تقسیم کړی. اهل حدیث وایي چې نه ټول دین څنګه دی یو دی او موږ یې نه تقسیمو. نو نن سبا اهل حدیث داسې دي کنه دي هر سړی د خپل هغه ټوټې دین ځکه چې دوی خپل دا وایي چې دا غزما مذهب هم حق دی دا مخالف مذهب هم څنګه دی د خپل تعقیق کوي کنه اقرار کوي کنه کوي چې زما مذهب هم حق دی مخالف مذهب هم نو چې دواړه حق دي خو هغه حق ته ونه ملي کړه دې نقطه ته وګورئ مذهب زما حق دی د دم حق دی خو دا غزنه مطلب حق نه منم یعنی په خله هوای کې نه وایي او تقاضا د کلام امداد نو ایمانو به بعض نو کفر به بعض دا لږ حق چې د سره د باندې ایمان لري او هغه چې د مخالف سره د هغه باندې کافر دی. فمن رد بعض السنن مما نقله اهل العلم چا چې رد کړل بعض سنتونه هغه سنتونه چې نقل اهل العلم هم تکړه دي فيلزم او لازم د پرده باندې ان يرد باقي سنن چې د نور سنتونو څنګه ده دا خبره ده کنه ده چې بعض سنتونه باندې پکار دي چې د نور سنتونو څنګه کې دا مراد کې حتى يتخلى من السنن چې غم خلاصي د سنن نه خالصي والکتاب د قران نه وامر الاسلام اجمع د ټول اسلام نه مخلاص او چې درې اسلام نه خلاصي د درې حصے اسلام نه خلاصي نو دا باقي سم څه په دې چې غم نه خلاصي ولا هر شي نه څنګه سي امام بخاري ورته هغه وخت د غصه دی فکر مده دا امام بخاري قول دی والبيان بهذا كثير وي بیان د تکوم په دې مسله کې بسته جمله خطبه دي جوړي وي د دې شنه خلق افعال العباد د بخاری دویم جلد یوسلو اویا صفحه مقالات الاسلامیین کې امام ابو الحسن الاشعری هغه وايي دا په 340 کې وفات دي په څو کې وفات دي 340 کې هغه وايي جمله ما عليه اهل الحديث والسنه الاقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وان الله على عرشه كما قال الرحمن العرش استوى وان له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان. نو اهل حديث په 340 کې موجود وکنه موجوده او عقیده څه شی و هغه عقیده و چې نن سبا ما کما عقیده ده نو دا عقیده ما څه نه شي نه راوړل دا عقیده په خاص معنی کې دخل وکنه و نو موږ اهل حديث نه د قصول کزړه کې قصول زړه پر قصولو اعتقاد ائمه الحديث د اسماعیل 301 اویا کې وفات ده 301 اویا کې
هغه وایي چې اعلم رحمنا الله واياكم الله دې پر موږ تاسو رحم وکړي چې ان مذهب اهل الحديث مذهب د اهل الحديث چې دی اقرار بالله وملائکته وكتبه ورسله او بل څه خبره کوي چې دوی وایي چې وقبول ما نطق به کتاب الله وصحب به روایت عن رسول الله قبله فقط هغه خبره چې آیات کې راغلي وي او یا د رسول الله په صحیح حدیث کې راغلي وي نو نن موږ دا غسیل کړو نو موږ نوې کار کړی دی کوم مخکې په 300 سنه کې دا کار خلک کوي هغه وخت کې اهل حدیث وکنه و ګور د اهل حدیث ټکي استعمالي او اهل حدیث په کوم معنا باندې اخلي په دغه معنا باندې د موږ نن سبا په کوم معنا باندې موجود نو موږ په 300 هجري کې موجود وو 414 هجري کې اعتقاد اهل سنت په نوم باندې کتاب لیکل شوی دی اول جلد 3 صفحه هغه کې وایي انتصاب اهل الحديث الله صلی الله علیه وسلم ته بیا وایي وجه تسمیه به اهل الحديث ولې د خلکو د اهل حدیث ویل کیږي نو دا قصه کې اجماع تاسو ویل چې د اهل حدیث نوم د قران او حدیث نه مرکب دی قران ته حدیث وایي حدیث ته حدیث وایي بیا ډېر وخت کلام دی چې وخت ما تاسو ټول دا ذکر کړی وای په 409 کې الفرق بین الفرق بین الفرق د عبد القاهر البغدادي کتاب دی کم کال کې مرده سره 409 409 کال کې هغه وخت کې اهل حدیث موجود دي په 409 کې یعنی د نن پورا سر کلمه کې اهل حدیث موجود دي دلیل هغه وایي چې اهل الحديث منهم اهل حدیث په مسلمانانو کې كلهم متفقون اهل حدیث ټول متفق دي على مقاله واحده پر یو قول باندې په توحید په مسله توحید کې اهل حدیث ټول څنګه دي متفق دي وفي صفات الخالق وعدله وحكمته وفي أسمائه وصفاته وفي أبواب النبوة والإمامة وفي أحكام العقبة قيامت فدي کې دوی ټول سره سره دي اهل حدیث او نن سبا ما تاسو ته چیلنج درکړي چې څوک دی وخت چې دوه اهل حدیث مولایان یو په عقیده کې سره راځي دا څوک نشي کولای چې ځان ته اهل حدیث وایي اهل حدیث دی وي د بل مولانا چې هغه ځان ته اهل حدیث وایي اهل حدیث دی او په عقیده کې دوی ډول څه یعنی یا استواء العرش کے خلاف بھی یا نزول د باری کے خلاف بھی یا یدین د باری کے خلاف بھی یا عین د باری کے خلاف بھی یا بنور صفات د خالق کے څنګه وی خلاف دا چې دوه حدیث مولایان متاسو پیدا نه کوي اگر که هغه عقیده د عقیده کتابونه واخد اسمه علماء لیکل دي کدا عقیده لشکر طیبه لیکل کې جنت اهل حدیث لیکل کې علماء اهل حدیث لیکل د خوارج لیکل د ځکه د خوارج وایي د ټول عقیده کتابونه واخد ټول به یو شي اختلاف ورته نه وي تطبیق کې ممکن خلاف وي او په عقیده کې خلاف نشته دا سړی په 409 کې مړو او دا خبره کړې و بس بس پدیش باندې بس کو دا 409 کال تر رسیدلی فکر مو 409 کال دې کې تاسو باندې څه کوي دا کلونه به حسابي چې کوم کال کې اهل حدیث ما ذکر نکړل هغه به تاسو سره نوٹ کوئ چې هغه کال والا اهل حدیث ته ذکر کوم یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه نه تاسو ته یو اهل حدیث خیمه او په دغه اصطلاحي معنا به ته خیمه چې دا کوم تاسو ته اصطلاحي معنا د اهل حدیث وکړه